د یو لوی مقصد بلکې د ډېرو مقاصدو لپاره د یو عظیم پیغمبر واقع ذکر کوي چې هغه حضرت سلیمان علیه السلام دی. د حضرت داود علیه السلام 19 زامنو او په 19 زامنو کې حضرت سلیمان علیه السلام ډېر قابل او پوه شخصیتو. تر دې حده پورې چې داود علیه السلام به کله فیصله کوله نو د سلیمان علیه السلام سره به مشوره کوله. دنه به یې راوغوښته چې دا مسله پېښه ده دې کې موږ څوک وو. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي یو واقع متعلق ففهمناها سلیمان چې داود علیه السلام یو شان فیصله وکړه او بیا سلیمان علیه السلام ته موږ په زړه کې بهتره فیصله واچوله، هغه ډېره مزیداره فیصله وکړه. الله ډېره پوهه ورکړې ده په ماشوموالي کې بالکانه کې، لکه د پلار د وفات د پس 14 کالو عمر کې د بادشاه جوړ شوی دی. 14 کاله ډېر لږ عمر یې. وروڼه یې نور 13 دي، 19 دی. دا نه چې نورونه نو نورونه یو قابلانو پوه د پیغمبر اولادو خو پوه علم د کې زیاتو په دې نسبت پلار د خپل بادشاهي وراثت د حواله 14 کالو عمر کې پلار اله بادشاہ د حضرت داود علیہ السلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي د بخاری شریف چې دوه ښځې په لاره روانې دي، دواړو سره زامن دي، ماشومان تېرودونکي. یو ځای کې دمه وکړله، شرمخ راغی د یوې ښځې بچی وتښتو. چې کوم ماشوم بل زوی پاتې شو نو دواړو ښځو پې دعوه وکړه، بچی خو د یوې دی، د یوې ښځې بچی خو شرمخ وتښتو، خو چې دا کومې دواړه ښځې دي دواړه وایي یو وایي دا زما دی بل وایي زما دی، یو یې خپله مور ده بل پې دعوه وکړه. حضرت داود علیه السلام له فیصله راوړه وی چې زمونږ د دواړو بچیو او په صحرا کې یوه ښځه وایي د دې بچی یې وړی دی دا زما دی، بله ښځه وایي نه دا زما دی د دې ښځې بچی شرمخ وړی دی. بچی چونکې دغه وخت کې چې داود علیه السلام د فیصله راغله مشرې ښځې سره و، چې کومه مشره ده غېږ کې د هغې او د کشرې ښځې خو ګوانم نو ځکه خو ځنګلو بیابانو څوک شته هم نه، ګوان هم نشته، څه خاص ثبوت هم نشته. نو حضرت داود علیه السلام دې ته وکتل چې چونکې قابضه دا مشره ده او بچی د دې په لاس کې دی وی بستا دی. کشره ښځه خفه شوه چې دا خو بچی زما دی او مشر وی نه زما دی، ما له فیصله وشو. چې را تیر شو د داود علیه السلام نه راووتل نو حضرت سلیمان علیه السلام عمر 14 کالو نه کم دی، هغه باندې راغلل. وی څه مسله شوه؟ بابا دله فیصله وکړه او وی ماشوم د چا شو؟ وی د دې مشرې. کشرې وی دا زما دی، مشرې وی نه زما دی، ما له داود علیه السلام فیصله وکړه. سلیمان علیه السلام ورته وی زه دله فیصله ونه کړم، که ستاسو خوښه او زما په فیصله راځي چې زه درله وکړم. کشرې وی خو ډېره ښه ده که زما شي چېرته، مشرم وی چې پلارې زما په حق کې فیصله وکړه دا دیو هم کوي، وی ډېره ښه ده په تا فیصله کوم. ګوره هوښیارتوب ته سلیمان علیه السلام وی چاړه راوړی، چاړه یې راوړه، په کاڼي وویل ته یې رې کړه. وی د په دې څه کې؟ وی دا بچی به په میان 2 ځایه کړو، نیم به د یوې شي او نیم به د بلې شي، نیم به یې کړو بس، ځکه ته وی زما دی نه یې پرېږدې او وی زما دی نو بل علاج نشته. ټوکړه باندې چې جګړه راشي نو بس خلک یې نیمه یې نو، په ځمکه جګړه راشي نو نیمه یې نو، په پیسو جګړه راشي د 2 کسو نیمه یې نو،
دا ماشوم به په دامیانس باندې دوځایه کم نیم د یوې ښځې نیم د بلې چاړې ته یې ګوته کړي چې ماشوم یې لاس کې واغې چې هغه کشرې چغې جوړې کړې مشرې غږ نه کو او کشرې فریاد جوړ کړو لوی چغې شروع کړې او ورلې شروع کړې ای د خدای بنده سلیمانه دا ماشوم مه ذبحه کوه د دې مشرې شو خیر دی خو مې ذبحه کوه زما دې نی خیر دی بس زما دې نی د دې دې مې خو ولې چاړه ولې یو نه شکوکار یو چغې هغه نخرې جوړې کړې چې سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا دومره درد دی کشر یې وکړه که نه او دا چغې ووالي دا بچي د دې د مشرې پروان نشته هغه په دې خفه کېږي نه چې بچی دې په منځ ولاړ شي او چغې خو دې کشرې جوړې کړې معلومېږي دا چې بچی د دې دی زړه د دې درد دی زه او بچی یې دې واخېسته کشرې دې ورکړه او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ففهمناها سلیمان کہ داؤد علیہ السلام خود ٹک تا دا ظاہری دلیل پر بنیاد فیصلہ وکړه خو هغه حقیقي علم او پوهه موږ سلیمان علیه السلام لکه چولی وو نو چې څه فیصله به داؤد علیه السلام کوله د سره مشوره به کوله دې وجې نه علما وایي چې هغه انسان د مشرۍ د بادشاهۍ سره تعلق لري چې د کوم انسان د دین پوهه الله دې زمونږ ستاسو د دین پوهه نصیب کړي د دین پوهه چې وي زړه کې به یاري په قرآن به خبرداري په سنتو به خبرداري او چې د دین پوهه د انسان په زړه کې نی د خدای د رسول د کتاب نه خبر نی په زړه کې د الله یره نی د انسان اب د بندگانو په منځ کې فیصله وکړي اب قاضي سے جوړ شي هغه به بادشاہ سے جوړ شي نو زمارونو دین دا مسله علما معلومه نو داؤد علیہ السلام چې وفات کیږي هغه ته پته وه چې د یو بچی سلیمان علیہ السلام عمر خو 14 کاله دی کم دی خو پوی ډېر زیات دی وی بچی وورثه سلیمان بس هغه میراث دا بادشاهۍ زما تا ته پاتې او ته به زما نه پس بادشاه د پلار د وفات نه پس دی بادشاه شو رب العالمین داسې کمالات او خصوصیات دل ورکړل چې په مخ د ځمکه د بادشاهانو نو داسې کمالات لکه یو کمال د دو زبردست کمال چې الله ورته هوا تابع کړه وسخرنا له الريح موږ ورته باد تابع دا هوا د هغه په اختیار کې کړه الله اوس دا خو د الله خوښه ده نو چا باد تابع کی نو چا بلشے تابع کی نو چا حیوان تابع کی قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا حیوانات کے سمر دی نہ ماستا کو تابع کری قرآن حکیم کے اللہ فرمائی دا دریابون اللہ ستا تابع کری سفر پہ کیا دا پاسا لگے او کتا نید اللہ امداد پسند کا خربان سڑی دور منٹ سور دی بوتی کروان شی وہی باندے تب قلبو یہ به څنګه راکاږي مستانه مضبوط ته پهلوان دی غټ دی لیکن دا الله تابع کړي نو بعد رب العالمین د حضرت سلیمان علیہ السلام تابع کړي وسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر د سحرنا د ماسپخینه پورې د دومره مزل کو چې د یو میاشتې مزل با هغه په دې لږ سات کې تو او د ماسپخین تر ماښامه پورې به بیا د میاشتې مزل کو او د سلیمان علیه السلام تخت به بره په هوا روانو تخت به سونو دامره نه لکه زمونږ د وطن د یو بادشاه کرسی یا تخت معرف القرآن کې مفتی شفیع سے رحمت الله علیه لیکلی دي او نور مفسرین هم لیکلی دي چې سلیمان علیه السلام به د یو ځای نه بل ځای ته په چکر ته نو وزیران به ورسره ټول حسن بادشاہ کی دی وزیران مشورے والا پیریان بوسرو پیریان تابعو انسانان بوسرو خادمان نوکران بوسرو مارغان بوسرو مارغان بر په هوا کې به مارغان خپل وزر خورې کړي او سورې به کو په دی باندې دی به سمرو سلسله او زر بنو شپږ لکه کسان به پاوا ګرځېدل شپږ لکه کسان شپږ لکه خوله لري شپږ لکه او دا به یوازې داسې نو کرسی به پرتې وي
د سرو زرو کرسی، د سپینو زرو کرسی، د لرګي کرسی، د اوسپنې کرسی دا به لګېدلې وي. سلیمان علیه السلام به پکې منځ کې ناستو او وزیرانو د مشورې خاوندانو، پارلیمنت والا او دا چې کوم د مجلس شورا والا دا به ورسره ناستو، پیریانو ټول. تخ به په هوا کې ته هوا تابع وه، او چې یو ګاډی دي خو مخې له وله هوا راځي، هغې کې خو څوک ټینګېدی نه شي، هوا خو د ده وتابع. نو تخ له مخې له چپه هوا نه راتله چې دوی ګډوډ کړي، او یا هغه مرغۍ چې د پاسه پې سورې کړی چې هغه ګډوډ کړي، هغه مرغۍ به پې د پاسه سورې کړی او دا به روانو، په هوا به روانو. او تیزی ما درته ووې یو ورځ کې به یې 2 میاشتو مزل کوو. هغه یمن نه به روان شو، شام ته به ورسېد، شام نه به روان شو عراق ته به ورسېد، په دنیا چکرونه به یې لګول او بیا روانه به یې څنګه وه. نو لوی تخت قالینونه غوړېدلې په هغې سلیمان علیه السلام د 6 لکو خلقو سره، پیریان او انسانان او دیوان او صاحب بره مارغان او د هغې هغه وزرو سورې کړې او هوا تابع چې د مخې چپه چاته نقصان ونه رسوي، دا به روان شو چت په شلابه. وطنونه به یې ورته خول، دې ته مکه مکرمه وایي. دلته یو بیت الله دی، د الله کور دی، د آخرې زمانې پیغمبر به دلته پیدا کړي. لا به دې ته مدینه وایي، یثرب نوم دی، نوم به مدینه منوره ګرځي، او د هغه آخرې زمانې عظیم پیغمبر به دلته هجرت کوي. دا وطنونه به یې خپل قوم او د خلکو ته خول. او چې روان به زمونږ بادشاه خو چې په هوا شي موټر کې کښېني نو بیا ته ځان روکي، قبر کې مبتلا شي. حضرت سلیمان علیه السلام به د الله ذکر کو، سر به یې ښکته و، څومره وزیران به ورسره و د الله ذکر به یې کو، څومره مارغان چې به ټولو به د الله ذکر کو. د الله ذکر او عاجزۍ کې به سفر روان. او که داسې موقع به راله چې په خپله به نه ته د یو وزیر یا د بل چا به ضرورت پېښ شو، صاحب زه خو فلسطین ته تلل غواړم، زه خو مثلا شام ته تلل غواړم، زه عراق ته تلل غواړم، زه بل خوا، نو هغه به حکم وکړه باد ته هغه علاقې ته به ورسم. مفسرین لیکي یو ځل مجلس کې ناست و، وزیران ټول ورسره ناست دي، لویه بادشاهي الله ورکړې ده. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره بادشاهي چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د بل چا نه وه او نه به راشي، ټوله دنیا باندې بادشاهي وه، ټوله دنیا باندې. سلیمان علیه السلام الله نه سوال وکړ اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. یا الله داسې بادشاهي مال راکړه چې په مخ د ځمکه د بل چا نه. الله نه سوال وکړ لا ينبغي لاحد من بعدي چې تر قیامت پورې د بل چا دا بادشاهي نه، تر قیامت پورې. او انك انت الوهاب، الله بخون کې د بادشاهیت دی، داسې نه کړه الله بادشاہ دی. څوک چې وغواړي تؤتي الملك من تشاء، قرآن کې الله فرمایي وتنزع الملك ممن تشاء. چا نه وغواړي بادشاهي ته لري، چا له وغواړي هغه له بادشاهي ورکړي. د انسان عمل ته الله ګوري چې عمل د انسان څنګه دی، ښه دی که بد دی. ښه دی ښه بادشاه پې راولي، بد دی نو خراب بادشاه پې راولي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت او ذلت د الله تعالی په اختیار کې دي. دنیا کې څوک اونخلي چې زما د عزت نه په دولت یې حاصلېږي، چې بادشاهي په دولت نه حاصلېږي، د الله ورکړه او د الله اطاعت کې زما. نو الله نه سوال کوي انک انت الوهاب، الله بخون کې د بادشاهیت دی. هب لي مال داسې بادشاهي راکې لا ينبغي لاحد من بعدي چې زمانه پس بل چا نه. د ټولې دنیا بادشاهي د بل چا نشته، باد تابع د بل چا نه دی، پیریان تابع، شیطانان تابع د بل چا نشته. د مارغانو په خبرو پوهېده چې مارغانو به خبرې کولې، په دې بل څوک نه پوهېږي. نو ناست خپل وزیران ورسره دي، دی کې اسرائیل علیه السلام راغی په مجلس ته سلیمان علیه السلام تیر شو. وزیر مجلس ته وکتل، د انسان په شکل وګرځېد او تیز نظر باندې وکتل. اولا یو وزیر سلیمان علیه السلام ته وایي چې صاحب زما زړه کېږي پلان کې علاقې، زه مې باد ته حکم وکړم ورسه علاقه زموږ مشوره شروع ده او دا ته څه کوې؟ نه زړه مې تنګ دی.
فریاد شروع کو سلیمان علیہ السلام ورته منی کوي چې مکه لکه دلته موږ سره خې وینا بسر څنګه چې هما باغ علاقه ته رسې دا هغه خاص وزیر محبت او مینا او بات ته حکم وکړي ورسوه لکه جاسته وي مثال هغه علاقه ته ورسوه لک سات پس حضرت اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان علیہ السلام مجلس کې کېناست هغه د تپوسو ته وخت په لاره ته تیر نشوي وی او تیر شو زما د دربار ته دی قتل او ډېر ستر نظر سره طبیعت کې ډېر خلو سلام په واچو خو طبیعت کې ډېر خلو څه چلو وی حیران شوم الله را ته حکم وکړ چې د سلیمان علیه السلام یو وزیر دی فلان کې نوم دی او دی به د دنیا غفلان کې ګوټ کې پلان کې کلی کې پلان کې ځای کې پزما کناستي ورته ساتي وباسه وخت پکې ولا زه په دې لار راتیر شوم چې مې قتل تاسو سره ناستو اوس څوک یو بدلتا ناشته ما ته خو الله هغه ځای خولې دی هغې ته خو د میاشتې مزل دی بلا مزل دی هغې ته دلته د سوخ کې نشم لکه اسرائیل علیه السلام ته الله چې کم انسان وښیي او د هغه ځای ورته وښیي چې فلان کې ځای کې به ناستې ساتې وباسه هلته به ته وباسي نو ما ته خو الله د دې سړي متعلق هغه ځای ښودلی دی هغې ته خو بلا مزل دی او دې ځای نه اوس هلته رسېدی هم نه شي ګرانه خبره ده یقین نه دی اوس الله هم دروغ نه وي او نه الله خطا کیږي الله له خو ډېر لوی علم دی مې چې د الله خبره به منم حق ځای ته ورغلم چې ورغلم ټیم خلاو چې هغه ځای ته ورسېدم هلته راته ناست چغ ناستو سا مې ترې اوچته کړه الله ته مې ورسولو وګوره ورته کوم ځای کې د انسان د مرګ دپاره مقرر وي کوم ټیم مقرر وي نه هغه ځای بدلېدی شي او نه هغه ټیم کې فرق پاتې شي نو پخپله به په هوا ګرځېده او که چا به ترې مطالبه وکړه نو هغه به هوا تابع کړه او هغه علاقې ته به ورسو او مارغان به ورسره او مارغانو به ورسره خبرې کولې داسې نه وه مستقل په مارغانو حیواناتو کې داسې ناشنا مارغان دي چې هغې له الله کمالات ورکړي دي لکه د هدهد واقعات وروسته درته وایم صبر کوه نو ملا جرګت به مستقل ګرځو دا ځان له انجینیرو د اوبو معلومات به وله کول بهر کې په مارغانو کې به خبرې کولې سلیمان علیه السلام په پوهېده او ده به مارغانو سره د هغوی په ژبه خبرې کولې هغه پوهول ملګرو ته به ناستو دا مرغۍ چې چغې وایي که نه وی دا وایي چې سبحان الملک القدوس معنی دا ده جبا خو بلا وی خو مطلب دا دی سبحان الملک القدوس اغا با اللہ لپاکی دا چرے لوی بادشاہ دا ار عیب نا پاک تو نخبر مانا دا بل مارغه چې आवाज کوي نو دی سبحان الله دا بل مارغه چې چغوي ته خو چین چین کوي دا چین چین نه دی الحمدلله قرار باندې یو ځل روان دي کله په هوا کله په ځمکه او علاقه تېرېده او نیت ته سلیمان علیه السلام دو چې دا لوی ځنګل دی دلته به موږ دمه کوو خو هغه وادي النمل د میږیانو علاقه وه اوس هم بعضې شړوه علاقو ته که تاسو ورغلی چې د انسان قدم هغې ته نه وررسي نو هغې کې میږي ډېر زیات دي هر ځای د میږو سوړه دلته سوړه هلته سوړه هلته سوړه سړي ته ځای پکې نه میلاوېږي چې په یو ځای کې څادر خور کې پکې کښېني میږي دومره ډېر نو سلیمان علیه السلام چې کومې علاقې ته نیت کړی نو په هغه علاقه کې چې دوی ورورسېدل نو هغه د میږیانو علاقه وه بله دا واړه او غټه او نري د میږو ډکه وه نو یو میږی دی د دې میږیانو هم یو موري لکه د شاتو د مچو چې یو موري ټولې تابع وي دارنګې د میږو هم یو مور ده هغه راووتله او چې د لښکر د سلیمان علیه السلام ته وکتل نو خپل میږیانو بچو ته اعلان وکړه وی ای بچو سلو ته ننوځئ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون اے میږیانو بچو سلو ته ننوځئ سلیمان علیہ السلام په ډېر لوی دوم دام او غلبه کې را روان دی او ګورې بریز مریض بم کی ځکه بلا لښکر دی ورسره او انسانان دي ورسره حیوانات دي ورسره په خپو کې به هم دل کی او هغوی ګورې په ځان نه پوهېږي هم لا یشعرون دا چې یا خو پته نه لګي لاندې ځمکې ته خو څوک نه ګوري چې په لاره ځي او بعضې مفسرین دا معنا کوي چې ډېر لوی پټې ځای کې روان دی په ډېر لوی دغه کې شان کې روان دي
نه پوهېږي ګورې برباد به مو کړي. فتبسم ضاحكا من قولها چې د دې میږې دا خبره واورېده نو سلیمان علیه السلام موسکی شو. ملګرو ته یې واورېدل وی نه صاحب وی هغلته یې میږې ده او ملګرو ته خپلو بچو ته اعلان وکړو چې هغه را روان دي او ملګري ورسره دي او ګورې خپل لاندې به مو دل کړي او پوهېږي نه دا ځای بدلی خوا بل خوا ځو دلته د میږیانو کلي دی د میږیانو وطن دی پکې. او بعض مفسرین لیکي چې بیا هغه میږی سره خبرې مو کړې چې څه دی خیال دی وی میږی ورته عجیبه نصیحت وکړو ای سلیمانه الله بادشاهي درکړه شکر ادا کا. اے سلیمانه الله پیغمبري درکړه شکر ادا کا. الله ډېر لوی شان درکړه په دنیا کې د لوی بادشاهي درکړه د دنیا خلک یې درته تابع کړل. اے سلیمانه ګورې ستا د خشته وجود لا یو داسې وزن شته چې دا به مړاوي شي. ای ګوره میږی ته ګوره اے سلیمانه ستا د بادشاهۍ له داسې روسته چې دا به ختم شي. اے سلیمانه دی وقت ته آمر حکم بکې آمر هو خو زمونږ دا غلطه معنا خلک کوي حکم کوونکې هر ځای ته حکم چلیږي یو وخت به بیا ستا متعلق حکمونه کېږي. وی چې دا خبره سلیمان علیه السلام واورېده نو وجود یې غوني شو ویښتې ودرېدل او په ژړا شو. او چې کله به هم د هغه میږی نصیحت حضرت سلیمان علیه السلام ته رایاد شو نو په ځمکه په سجده به پروت و جلل به تر هغې پورې چې یا به بېهوشي پرې راغله یا د هغه میږی هغه خبره به ترې رسو. او یو ځل دقسې په لاره روان دی قحط راغی. چې قحط راغی نو ملګرو ته یې وی داسې کوو چې باروزو د باران دپاره سوال کوي استسقا دپاره. اوس هم دا مسله ده چې کله هم باران بند شي نو مسلمانانو له پکار ده چې هغې د استسقا منځ کړي باد ته نو استسقا باران دپاره سلیمان علیه السلام سره د خپلو ملګرو بهر ته روان شو. چې د کلي نه لږ بار ته ووتل یو میږی د خپل چته کړې ده پر دې خو په خبرو پوهېده د خپل چته کړې ده هغه میږی او د الله نه سوال کوي. او څه سوال کوي وی یا الله قات دی زمونږ خوراک نشته هېڅ قسمه خوراک نشته نو یا الله مونږ خو د لوږې نه مه وجنه او یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه. او نبي علیه السلام چې به هم دعا کوله نو ویې که نه وی یا الله وی دا خپل حیوانات کې سیراب کا. نو هغه میږی هم خپل چته کړې وه وی یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه مونږ خو د لوږې نه مه وجنه الله باران وکړه. سلیمان علیه السلام خو په خبرو پوهېده چې دا خبره یې واورېده نو ملګرو ته ځای چې ځو وی ولې استسقا مونږ نه کوو وی نه یو میږی د الله نه سوال وکړو ما د هغې اواز واورېده او ما ته هم د الله را طرف نه وحی شو چې دغه میږی سوال مې قبول کو باران کو هغه میږی سوال مې قبول کو باران کو واپس راغل. نو الله دا یو عظیم طاقت ورکړی چې میږیانو به خپلو ژبو کې خبرې کولې نو سلیمان علیه السلام به پوهېده هم او ده به هم هغه ژبه وی چې دا د په خبرو به میږیان او دا حیوانات او دا څیزونه میزونه پوهېدل. دا خو یو بادشاه یو په ټوله دنیا بادشاهي او دویم څه شی په میږیانو او د حیواناتو سره خبرې کولو د هغې په خبرو پوهېدل. دریم یو عظیم صفت حضرت سلیمان علیه السلام له رب العالمین ورکړی هغه رونو دا وه چې پیریانو نه به یې کار اخیسته پیریان یې الله تابع کړو پیرې به چا پلا تابع کړي هغه ځان له مصیبت دی پیرې تابع پیریان او چې څه به یې پرې کول هغه به یې پرې کول ومن الجن من يعمل له او پیریان با کارونه به کول یعملون له ما یشاء من محاريب و تماثيل و جفان کالجواب و قدور الراسیات داسې څیزونه به ورله جوړوله چې هغه د دنیا انجینیر نن نشي جوړولی. غټ دیګ به ولا دومره جوړ کو چې هغه به د ځای نه چوچتولی نه شو په ځای به پروت و په هغې کې به پخلي کول غټې غټې کاسې او پینې او دا غټې غټې ترې دا به ورته جوړولې او په هغې کې به خلک راتلل ډوډۍ به یې خوړه سخي هم ډېر زیات وکړ. وأصلنا له عین القطر قرآن کې الله فرمایي وی ما ولا د پیتل نی دا زیار
د تانبې د دې چینونو ورته بریولې وي چې الله دې سره شو بس خبره د اخلاص سره د تانبې د پیتلو نهرونه به بهدل اوس تانبه پیتل چاپلار پیدا کولی نشي او که پیدا کړي نو ویلي کول څونه ګران کار دی نو هغه ته به دغسې لکه داود علیه السلام پلار هغه ته الله اوسپنه نرمه کړې وه نو د الله دا پیدا کړي نو د پیتل او د تانبې دیګونه د هغې لوښي د هغې غټې غټې ترې پخلي به هم پکې پیریانو کول او صاحب هغې کې به ډوډۍ مچول او خلک به راتل هغه به یې خوړل پیریانې تابع او قرآن حکیم کې الله فرمایي په دریاب کې به غوپې والي پیریانو او دا ملغلرې او لالونه او دا قسم قسم اعلی څیزونه به ورته ایستل بیت المقدس یې ته جوړ کړو بیت المقدس په پیریانو بیت المقدس لومبی چا جوړ کړی دی حضرت ابراهیم علیه السلام او دا غزوی حضرت اسحاق علیه السلام او بیا د هغې نه پس بهترینې طریقې سره حضرت سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړو او په پیریانو به لګیا او کار به پرې کوو داسې طریقې سره بیت المقدس جوړ کړو چې پیریان پکې لګیا دي او شب روز پکې خدمت کوي اعلی قسم لرګې بهترین قسم کاڼي ماربلې په هغه زمانه کې او خشته خشته کاڼي به تراشل د هغې نه به ستنې ورته جوړولې او دا ملغلرې به یې راوړلې او قیمتي قیمتي کاڼي به یې راوړل یاقوت او مرجان هغه به یې پکې لګول هغه زمونږ پښتانه وي که نه پیریانو ته غزني تلل یو ځای نه بل ځای ته به تلل او راتلل او کار به یې په هغه پیریانو پې کوو او هغه زمانه کې فوټوان جوړول جیز و یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیله دا جیل فوټوان اوس منع شوي دي حرام دي نو دا قسم قسم تصویرونه او دانچې او لکه اوس خلک دا سینری لګوي د بوټو موټو د غرونو د زیرو تصویر حرام دی هغوی به پکې دا سینری او دا تصویرونه او دا قصې پسې لګول قشته قیمتي اعلی جومات یې پرې جوړ د پیریان لګیا دي خدمت کوي او چې کوم پیري به پکې سرکشي کوله خدمت به نه کو کار به نه کو هغه به سزا ورکوله هغه به نور پیریانو ته وي چې اوچته کې دریاب کې څو غوټۍ ولا ورکې وی وهوې ټکوي د پیریانو ځان له یو نظام یې چلو د هغې قاضي دی او د هغې ججان دي او چې چا پکې زیاتې به کو سزاګانې به یې ورکولې د هغې ځان له خپل جیلونو خپل نظام او د انسانانو ځان له زمارونو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کہ داسې کار به د پیریانو نه اخیسته چې په مخ د ځمکه داسې کار بل چا د پیریانو جناتو نه نه دی اخیسته موږ به په جنات تابع کړو خو چې کله جومات تقریبا په تیارېدو کې شو او لږ کار پکې پاتې دی نو ملک الموت ورته راغی ستا ټیم پوره دی نو مرګ وخت پوره دی الله زما خو ټیم پوره شو خو جومات د بیت المقدس نیمګړی زما خو دا ارمان دی چې دا جومات پوره شي او که زه مړ شم دا پیریان نه چا پلار به کار والي او انسانان خو دا جومات نشي جوړولی او نه انسانان دومره طاقت لرلی شي دا جومات خو به نامکمل پاتې شي الله ورته حکم وکړو داسې وکړه ځان له شیشې یو کوټه جوړه کړه مزیداره هغې کې اعتکاف نیت وکړه د چلې چې ما پسې به څوک نه راځي او زه په دې کوټه کې اعتکاف کوم ځان سره اوچ خوراک دننه کا او به ځان ته کېده چې هېڅ څوک هم تا پسې نه درځي دا کېره ځان ته او داسې شکل کې اعتکاف شروع کا لکه سړی چې په منبر باندې ناست دي دقسې کېنه د هر وطن د هر پیغمبر خپل شریعت دی او خپل شرعي حکمونه دي بس هغه ځان سره خوراک او څښاک او به دننه کړلې اعلان یې وکړو چې زما به چې تر څو زه نه یم راوتې تر هغې پورې به زه اعتکاف کې ناست دی چې روزم نه مې اعتکاف به ختمي نه به ما پسې څوک اوبه را دننه کوی نه به ما پسې څوک مان سره اوبه دننه کړي نه به ځان ما پسې څوک ډوډۍ را دننه کوي هغه ما سره انتظام برابر دی نه زما غسلخانې انتظام هر څه ما ځان له په دې محل کې برابر کړي دي ما پسې به څوک نه راځي بس دا تاسو د زما اعلان دی که څوک راغی ښه به نه نو په یو کورسۍ باندې کېناستو د عبادت په شکل کې او کونټۍ را واخېسته هغه یې ځینې ته کېښوده دا کونټۍ یې ځینې ته کېده او ساعت الله وویسته ساعت یې ووتل
چې سات ووته جناب اوس پیریان خو لګیا دي خپل کار کوي. هغوی خو په دې سوچ کې دي چې سلیمان علیه السلام جمدی دی او اعتکاف ته ناست دی او ګوره که مړ وی خو دی به کټ کې پروت و او ګوره کونټی ځنې ته یې ښودی او په عبادت کې لګیا دی. یو پیری به راته شي کې به هغه غوندې کتل او هغه د ناستې عبادت ته تل بیا به خو ډبل کار دی کوو. نږدې ملګري پې پوی و هغې یې پوی کړو خو خولې نه به غږ نه وباسي چې دا دوی دا کار خلاص کړي. دا سرکشه خلک دي باندې کار څوک کوي بیا لګیا دي کار کوي او مازدیګر چې کله کار چوټي کېږي نو راځي غلې غوندې شیشې ته هغه محل ته راننوځي ګوري بل هلکه په عبادت ناست دی ښه موږ ویلو نه په هغه پلانکي محل کې عبادت باندې ناست دی ډبل لګیا دي شیطانان خپل کار کوي. جومات پوره شو که اعلی قسم مزیدار بیت المقدس جومات دا برابر شو. لګیا دي چې پیریانو کله جومات مکمل کو کار اخلاص کو اوس الله هم نظام برابرای. دلته کې لګیا دي وینه کونټی ویښ کې نښتې دي وینې نښتې دي هغه کونټی لږه لږه لاندې نه خوري کونټی ویښ وخوړلی شو چې کونټی ویښ وخوړ شو کونټی کېناسته سلیمان علیه السلام را پرېوت. ساعت شپږ میاشتې مخکې وتې ده د څه وتې ده چې را پرېوته خلک هم پوه شو پیریان هم پوه شو اوهو دا خو شپږ میاشتې راځنه خو ډېره موده مخکې څه وتې وه مونږ ته څه پته وه چې دی وفات شوی دی ګنې مونږ به هغونه خدمت کوو. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي نو یو ځای کې دمه وکړه مولا جرګک به مخکې دیږي چې کوم ځای کې به دمه کولو وګورو اوبه شته که نشته هغه راغې وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې هم ده دلته دمه وکړې هغه ځای کې پړاو واچو خیمې خښې شوې مولا جرګک کې سوچ کړی دی چې ذرا چې زه به هم یو چکر ولګوم ځکه چې دوی تر څو خیمې خښوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي ما خو ویلې نه چې اوبه شته زه به هغې پورې راغلی. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دې لاړ چې ته داسې بره یو پرواز وکړو دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړو یو بل مولا جرګک وله د هغې علاقې په مخه ورغی هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې څه کې ته ده کمې وی زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی. وی ته کوم دی وی زه د یمن د علاقې د سبا وی دلته دغه شته څه ابادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست ابادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلقو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهي دی بلا فوج دی. دې مولا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته بایلو وی ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارسې په دې خپلو سترګو وکتل دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو هدهد نشته بس غصه شو چې اوس دې نیکبخت مونږ ته اوبه ښولی وې چې مونږ اوبه رایستې وي چې مونځ هم کړی وې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي دلیل په انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی. لیکن د مارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه وي د هغې په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به یې اخیستو او یا به ذبح کوم او یا به داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به دا چا چا نه ورکړي سر او باڼې به ترې غونډې وباسم. دغه ته مولا جرګک راښکاره شو چې راغې سلیمان علیه السلام ته پیش شو چېرته تللی وې څه دې کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړی جئتک من سبأ بنبأ یقین یو ښار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره راوړی یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي وی هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي د انور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم په کار دی. وی رښتیا وی وی بلکل رښتیا وی وی زما یو خط ولا ورسولی ګوت په پته ولګي خط در کوم او چې خط ولا ورسې نو یو غاړې ته کښېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوه چې هغوی به څه وایي
دا هغوی معلومات به کې ماله به راوړي. خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کوټې خط 2 ګوتې خط یې ولیکه انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاہ طرف نه دی او دا خط شروع د الله د نوم نه شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی. اوس کبر به نه کوئ لویی به نه کوئ په دې خپله بادشاه به فخر نه کوئ او زما له طرف ته نه څه دی لاندې چې ټول مسلمانان چې ماله راشئ ګنې نه مو پرېږدم. د سلیمان علیه السلام روب دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې سینګ یوړه په مخوکه کې نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله ډېر لوی تخت او تخت شاهي هغې کې ملاس سره دا بلقیس او دا خط په دې سوړه وردن نه شي دروازې بندې وې هغه یې یوړه د هغې په هغه سینه د پاسې هغه خط ور وغورځو او لاړ یو ګوټ کې کېناسته. اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هود هود راوړي میرا جرګټ به راوړي. مارغان خو ډېر ګرځي په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راوړه. دا چې را بیداره شو وی قتل خط یې په سینه پروت دی. خط یې کولاو که خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی اعلی قیمتي مهر. ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرچي دي یونستی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پې لاک ولګوي او د هغې د پاسه یو سټیم مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولاو شوی نه دی. دغسې یو مهر یې پې لګولی او بعضې مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر یې لګولی و په هغې د پاسه یې ټاپه مهر لګولی په هغې یې خط بند کړی چې خط یې وکته خط ډېر اعلی طریقې سره بهترین کاغذ باندې لیکلی شوی دی بهترین خوشنویس لیکلی دی اعلی خوشبویي تیزي فوراً یې خپلو وزیرانو د هغه پارلیمنټ او د اسمبلۍ هغه زمانه کې چې څه ممبرانو د هغې میټنګ نه و فوجي جرنیلان وغیره او خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار خط کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکر دي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا الله په نوم شروع کوم ښځه هوښیاره وه ورته یې داسې کار دی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذله په پاران کې نه سلیمان هم طاقت تاسو نه لري اورېدلې ما اورېدلې دی بیریان دیوان تابع دي او که زمونږ په دا وطن یې حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کړي هر څه به راله ختم کړي دا باغونه دا وطن به تباه و برباد کړي. داسې چل کې وګورئ چې دې واقعي پیغمبر دی قام بادشاه دی که دې پیغمبر یې خو تابع به شو او قام بادشاهي بیا به ستا سره مشوره ومنم. یو ډالۍ ورته لېږم یو تحفه او یو امتحان پې کوم که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه بیا ورسره جنګ کوو. اوس تحفه ډالۍ څه ده ناشنا وی 1500 غلامان 1500 وینځې وله لېږم الکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته الکانو جامې الکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولی شي که نشي لګولی قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیرې او لال جواهرات یې یو ځای کړل او اسونه وخان وی دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه به شي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړې دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی وی صاحب یو صرف یو شی به ستا زه معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښود بس نور یې غږ ونه هغه هدهد خو هر څه په د خپلو سترګو ولیدل راوال ورته سلیمان علیه السلام ته راورسېد. سلیمان علیه السلام دا لوبه یې کړې دي 1500 هلکان د جنکو جامې چولې دي او جنکو ته هلکان دا خو دا خبره تا پویم او بل دا دی چې دا له تحفې رالېږئ ده او ستا معلومات کوي
او یو ملغلره خودره پکې سوري کوګوګ تار وسره پروت ته تا معلومه چې دا تار ته په دې ملغلره کې چولې شي کنه شي چولې په خپل برته غږ نه کوي. سليمان عليه السلام چې دوی څنګه راوړل ډېر عزت او اکرام یې او ته وی وګوره چې غوسه کیږي با او که په نرمه به خبرې کوي که سخت د غوسه وکړم دا بادشاہ پیغمبر نه او که په نرمه تاسو مېلمستیا وکړم دا معلومیږي چې پیغمبر دی. چې راورسېدل سليمان عليه السلام ډېره ښه مېلمستیا وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په دې خپل مانځه کې شریک شئ. قصه اوږدره خو بهر کې اوبو ته یې کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده. هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي. نو پته یې ولګوله وی دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي دې خوا کې دا نور جینکې دي او چې هغه پلیټ یې ورپه کېښودو یې نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلی دي نو اوس برې کې به تار څنګه اچوي کوک سوري کې نرې تار اچول او ورته دام نه وي چې پکې واچوه نو د وینه نه دا کار واخیستو. حیوانات خو دي تابع که نه وینه خوله کې تارونې و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ووته قصه خلاصه. تاسو د حضرت سلیمان علیه السلام واقعه واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12 او دنکی ولا ورکړه چې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې د مقابلې به څوک ني او تاسو سره به زه پوه شم او یا به ایمان راوړی مسلمانېږې به هله به م پرېږدم یعنې داسې لښکرې درلېږم چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی واقعي چې د چا انسانانو باندې مګو حکومت وي او پیریان هم د هغه تابع وي او هوی هم تابع وي او مارغان هم تابع وي چې افلاک به ورسره جنګ وکړي او د ټولې لویه خبره خو د الله امداد دی ځکه دا ټول هر څه خو ورته الله تابع کړي دي د الله امداد دی. د الله امداد که چا سره وي او هغه په طاقت کې لږه وي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله نو د الله په حکم او د الله په طاقت ورډلم په لویه ډله غلبه حاصلولی شي. دالی چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلی او د سلیمان علیه السلام دمکین ورته ورسېدله نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راوغوښت او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشرانو ټول یې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سردوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاہ نه دی او دا د الله پیغمبر معلومیږي. د عام بادشاہ خو پیریان تابع ني د خو پیریان هم تابع دي. د عام بادشاہ خو مارغان تابع ني د خو مارغان هم تابع وي. د عام بادشاہ خو هوا تابع ني د خو هوا هم تابع ده. نو ګورې چیل چال ورسره نه پکار او ورتلل پکار دي مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسواکۍ د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره همداسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو د دین به قبول کو بادشاهي به پاتې شي په خپل حال او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نکړه د پیغمبري مونږ بیا هم د مرسته او نکړه مونږ په ایمان راونړه نو اخرت هم تباه شو دنیا هم غرقه شوه بادشاهي به هم لاړه شي. ګوره هوښیار بنده و هغه چې کوم الچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو مونږ درځو هلته به سره خبرې کوو مونږ ستا ملاقات له در روان یو ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زمونږ هغه سره د خپلو وزیرانو د خپلو مشیرانو د خپلو کاردارو ستا ملاقات د درځو سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي دا به الله تعالی مسلمانه کړي.
نو سلیمان علیہ السلام هم دا خیالو چې بادشاہي خو زما لویه ده که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده. دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه. هوښیاره ښځه وه. سلیمان علیہ السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه، مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی. یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلق د هغه عزتو کې استقبال ولور کړي. نو یې موږ به یو مضبوط استقبال کو. یو دا دویم یو عظیم محل جوړو چې دا زمونږ دا قوت او طاقت وویني او دا پوه شي چې ګورې د سره یوازې د بادشاه طاقت نه د سره د پیغمبر طاقت هم یو ناشنا محل یې جوړ که مزیدار. ځکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی او بیا جناب په هغې کې شیشه ولګوله. داسې شیشه ولګوله لاندې اوبه دي او د پاسه شیشه ده. درېیمه مشوره یې دا وکړله چې دا را روانه شي دا تخت یې راوړل پکار دي. دی خو ګوره اوس پیغمبر دی، معجزه ده، وحی ورته کېږي، کشف ورته کېږي، په دې پوه ده چې دا به مسلمانېږي او مسلمانه را روانه ده. تخت والا راوړل پکار دي. خو یاره چې څومره زر ځکه دلته چې عبادي تیاره شوه، بلډینګ تیار شو، په دې هم خامخا وخت ولګېد. د دې را روانېدل هم شوي دي، دا هم په لاره کې نږدې ده. یو کس پکار دی چې زر دا تخت راورسوي. او ما تیره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په 7 کوټو 7 محلاتو دننه پروتو او که تخت 40 غزه اوږد 20 غزه پلن 15 غزه اوچت او هغه داسې راکوټې تخت نه دی لکه زمونږ کرسی او میز چې دی، په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کرسی او د هغې پوره نظام پې پروت دی. دا به زر څوک راورسوي. 3 خبرې دي. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. صاحب زر وراسوم درله خو دومره ټیم به لګي چې ته څونه ساعت کې د پاسې دومره ټیم کې را رسو. لکه سړی چې کینی او د ناستې نه بیا پاسي یو سیکنډ یو منټ نه کم لګي، یو سیکنډ پې لګي یا سیکنډ نه به لږ زیات لګي، دومره ټیم کې درله را رسولی شم. او زه په دې لقوي امین صاحب مضبوط یم را رسولی شم، د ځانه خبره نه کوم، طاقت مې شته. بس دا پیري خبره وکړه، سرکشه پیري، مضبوط کبرجن پیري. او صاحب فکر به نه کوې چې دا را رسوم نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم، ځکه هغه خو قیمتي تخت و. نه امانتګر یم چې څه پکې دي اب امانت ټول درته را رسېږي. نو سلیمان علیہ السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار، خو هغه یو ټکي استعمال کړه چې انی علیه لقوي، زه طاقتمن یم، دا کار زه کولی شم. دا خبره دلته پرې نه وتله. ټیک ده، دا ټیم خو ډېر لږ دی، زر یې را رسولی شي، خو قبر دی وکړه جناب، لویي دې وکړله. لویي ښه شی نه دی، لویي د الله نی خوښه خبره دې درسته ونه کړله. او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی دی. ما 13 جمعه نه مخکې جمعه درته ویلي. بل یو کسو قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. بل یو کس چې هغه سره د کتاب علم دی، پوهه د عالم دی. د سلیمان علیه السلام وزیر دی حضرت آصف. هغه وایي چې ګوره اوس هسه وایي وی صاحب زه درته را رسولی شم د سترګې په رب کې. دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي، نه سترګې رب، خو چې سترګې دې پټې کړه او بیا دې کولاو کړی شی به تیار پروتې دل. اوس د دې سړي خبره په 2 وجو بهتره وخته. یو دا چې دا پوه دی، د کتاب علم دی، ورسره عالم دی، دا هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیری کبرجن. او بل د ده را رسولم زر کېږي. نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو، ځکه پیری د خدان دی او جنس دی، هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی.
او دا خو عام انسان دی نو دی څنګه را رسي وی د سره د الله نوم د اسم اعظم برکتو د اسم اعظم په برکت به د بلاغه استحضار کو د الله نه به سوال کو او سوال یوازې په جبنی سوال په زړه کې وي چې زړه کې انسان خپل مدعا حاضر کی کته دا وی چې یلا سوال خو ټیم غواړي کړه اسم اعظم لولو باندې وخت لګي او سترګې رب پړې معمولی ټیم دی د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي ما سره د زړه الله پرب د سترګې کې را رسول شو سليمان عليه السلام ته یو ابتدا کارو ډېره خبره ورسوه خو چې حضرت سليمان عليه السلام سترګې پټې کړې او وی غړول تخت ورته مخامخ کړو د پیری په طاقت راونه رسید د چا په طاقت راوسیدنو د الله په طاقت الله راوستو او چې تخت یو قتل حیران شو د خو ناشنا تخت او فورا د الله شکریا ادا کړه کبر غرور یې نه کړ او زمونږ بادشاهان خو یو کارو کې کبر غرور کوي هغه کبر غرور نه کو زما داسې بادشاهي ده وګوره یو سات کې مې تخر او رسو وینه دا زما باندې الله امتحان دی چې د الله شکریا ادا کوم او که الله شکریا نه ادا کوم هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا پکې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریا ادا کول پکار درې واړه کار وشو محلم تیار شو بهترین اعلی شیشې والا تخت هم راورسېد د استقبال تیاری مو شوه سليمان علیه السلام ورګه د خځې خو زمونږ ځای په امتحانونه واغېستل مونږ هم د دې امتحان نه لو چې دا هم څه پوهه ښځه ده او تاسې بېوقوف غوندې ده وینکرو لها عرشها دا تخت ولا لږ بدل لا بدل کړي څه کرسۍ مخکې څه وروستو او چې دا کم شکل یې دا ولا لږ غوندې ګډ څه ترې کموی مه خو دا ولا لږ ګډ وډ کړی چې دا راشي چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني صاحب زبردست استقبال یې ورته وکړ حضرت سليمان علیه السلام دا راورسېدل چې راله څنګه او هغه چې کم محل ته خامخا غټ ګیټونه لګېدلي په هغې رانه نوځي او هغه خو لار د شیشې جوړه کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته خلک وایي چې زه ته مخکې شه که دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي اوس که مونږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي ور مخکې شه چې دې وکتل چې اوبه دي خیال یې دا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک د خوند نه باره اوبه هم ساتي که پې خلک تېرېږي نو دې فورا وکشفت عن ساقیها دا پنسي اوچته کړي چې دا جو په اوبو د ورپورې و زما لږې اوبه غوندې دي خو چې خپی کېښوده او دا خو اوبه نه دي دا خو څه شیشه غوندې لګېدلې ده اوبه ترې لاندې دي لومبې چې دا شی وکت ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي بادشاهي هوښیار انسان وی شو چې او دا خو ناشنا ما خو چې زما تخت دی زما بند د یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده د شیشې ته وګوره لاندې اوبو ته وګوره چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ هم ونه کړي فورا ورته وایي وی دغه دا تخت ته وګوره که نه ستا داسې تخت شته داسې تخت دې شته را چې زمونږ سره دی چې لږ غوندې وکتل وی کانه هو وی دا خو دماغه معلومېږي دا خو هغه شان معلومېږي خو دا لفظ یې ځکه وایي چې لږ تبدیلي پکې راغلی وه که نه دې نه پته ولګي چې ښځه هوښیاره ده قابله ده پوه ده او فورا بغیر د سچونو چرانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید پوه شو چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کېدی نه شي ممکنه نه ده مخکې هم اورېدلي دي مخکې هم سوچونه کړي دي باس وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی هم هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم الله ذوالجلال مسلمانه کړه مسلمانه کړه بعضې دلته کې زمونږه قصو والا څه خبرې ترې لیکلي دي خو هغه مې قصدن پرېښودی هغه دروغ خبرې وایي خپې چې وې نو هغه د خر وې او دا پنسې ځکه اوچتې کړه چې پته ولګي او دا ټولې دروغ خبرې دي ښه د انسان خپې د خر نی انسان و عام لکه خشته ښځه و ښکلې خوبصورته مزېداره او دا نورې خبرې چې ما که مې پرېښود دا دروغ دي دا واهیات دي مسلمانه شو
او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیہ السلام سره نکام ثابت ده. لږ اختلاف پکې شته او راجح قول دا چې سلیمان علیہ السلام سره بیا نکام وکړه او بیا حضرت سلیمان علیہ السلام خپل بادشاہي مرته واپس کړی ده. ما د علماء لیکي چې نه دا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه نو دی ولې بادشاه کړه واپس. دا د هغې خپل شریعت زموږ خپل شریعت دی د هغې خپل شریعت. هوښیاره ښځه وه پوهې وه قابله وه خپله بادشاهي یې ورته واپس کړې ده. د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیه السلام سره نکام ثابت کړ. یو ځل بیبیانې م ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي کہ دا یو پیغمبر طاقت دا د سلو جنتیان عمره دی د سلو جنتیان عمره او د یو جنتی طاقت د دنیا د څلوېښتو ځوانان عمره دی. نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقتي. یو ځلې ماسخوتن قسم وخوړه. انسان دې بیا هم کله کله خطا شي وی زما دا 100 بیبیانې دي دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي 100 زامن بچیم نه 100 زامن او چې دا 100 زامن زما پیدا شي دا ټول به د الله په لار کې مجاهدینی. انشاءالله یې هیر شو دیو نه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم انشاءالله لفظ یې ونه وی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د بخاری شریف حدیث تے امغسی اکڑا پاغش پاغ 100 بیبیانو تر آگئے لیکن یو بی بی هم د پارمان باندې پورا نشوا. صرف د یوی بی بینا یو بچی پیدا شو اغم نامکمل نیمګړی دی په تخت شاهی باندې ناستو او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټی راوړه وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه ولقد فتنا څنګه د سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا مونږ ورته په کرسی د پاسه هغه وجود ورواچو هغه دا شی دی هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړو دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو دا هم نیمګړی دی مړ تشه غوښه ده. اصل دا ده دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به 100 بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي شاه سوار مجاهد الله لار کې جهاد بقي انشاءالله یې هیر شو الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شو د هغې یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف پہ حدیث ہوئی کہ انشاءاللہ یہ ویلے وے نرے 100 خضو بس 100 بچی شویو او سنچے دوے ہر یو بدا اللہ پلار کے عظیم مجاہد ہو شاہ سوار مجاہد ہو انشاءاللہ یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کم مشرو هغه ته وی دا ټول جنگی چې کم اسونه دام را مخامخ کا لږ زه معاینه کوم لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي. دارنګې دوی د خپل زما چې څومره اسونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه لو ځکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تیر شو. اسونه را مخامخ کړل دل یې ډېر زیات خوند ورکړ کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې او اسونه مختلف قسمونه دي. خبره دې ته ورسېدله چې نور په پریوتو شو نور پریوزي حتی توارت بالحجاب نور بس تقریبا پریوزي. اوه خدای دا مې څه وکړل دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ نور قریب دی چې پریوزي. اوس دې وخت کې چې دا دس کوم مونځ کوم خو نور به پریوتي. د اسونو د برکته 2 کاره وکړل. یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې زه دا خپل مونځ وکړم. ټیک ته غلطي زما شوې ده خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله د هغې معاینه مې کوله
نو خدای مان دا کارو شو دا انور راتاو دروا نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین دا سوال قبول کړ نور یې ورته په انتظار که او درو د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ د هغې نه پس ښه د دې سونو د وجې زمانه دا مونځ پاتې شو قرآن حکیم کې الله فرمایي فتفقا مسحا بالیمین والاعناق داسې دی که نه شورو یې پې وکړله وی را دې خوا کې اسونه ټول ذبح کړل حلال یې کړل زر اسونه په یو وخت قربان کړل حلال یې کړل اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خدا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی یو کې مکروه تحریمي راځي یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده حلاله ده هغوی یې خوري او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز نو دومره سخي دي چې هغه ټول ذبح کړل او خلکو ته وی زی خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی یو ځل یې د الله نه سوال وکړ بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده وی الله ته خو بندوبست کې را دی ټول مخلوق او ما له دې ډېر لوی طاقت را کړی دی ځکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي او الله ولا هغه سوال قبول کړی نو غله ډېره وه پیریانو دیوانو به خدمت کو او خوراکونه او میوې ډېرې وې وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم الله وی مک په دا کار نشي کولی وی الله تی اجازت راکنو ته اجازت غواړم وی ښه در مې کې اجازت غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکړل د دنیا خوراکونه هر څه را جمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ تنظام برابر کړ بعد تابع ما تیر جمعه کې درته ویلي هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي پیریان دیوان یې مقرر کړل چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي پخلی لګیا دی پخلی کېږي د کبانو خپل خوراک تیاریږي او د مارغانو خپل تیاریږي د انسانانو خپل تیاریږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیاریږي لګیا دی او ما تیره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په ژبو دی پوهېده او رده په خبره هغوی پوهېدل هغې سره به هم خبرې کولې چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم وی سلیمان ستا خوښه ده چې چا نه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع کړو د هغه دا خیال و چې دا کبانو ته به زه آواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو له شل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي یو کب چې 5-6 دانې غنم وخوري نو پې مړېږي یا یو چټاکی غوښه چې وخوري نو زه پې موړ شي زیات نه زیات نیم کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي نو ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا ده یو وخت نه ده د پوره ورځې میلمستیا ده لا ولې وی وی د کال میلمستیا کوم وی دا خو بلکل نشي کولی وی د میاشت کوم وی دا هم نشي کولی وی ښه ده یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی دا یې تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده ده د ورځې نه وخت لراله خبره نو وی ځه ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات دي او مختلف قسمونه دي څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي اواز یو کټول راجمع شو وی تاسو زما نن میلمانه خوراک به زه در کوم زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو پې ټیل ټال نه کوئ ټول به خورئ د ټولو خوراک به رسي یو کب خوله راوچته کړه چې راوچته یې کړه نو یوه جامع د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي یو طرف ته کېښوده او بله جامع بل طرف ته کېښوده خو چې شی راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څو شو چې څه وه خو د یو خوړل دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري نو سړی خفه شي له غوندې که نه وی خو هر څه تا خلاص کړل کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي 13 جمعه مې درته ویلي
ارڅه خو تا خلاص کړل، دا دې نورو ته رسته پرېښودل، ارڅه دې خوړل. کب ورته وي میلمه ته څوک داسې رد جواب کړي لکه دا ما ته چې دې وکړه، زه خو تا نن میلمه کړی یم. بس دې پوه شو، وی روزانه ماله الله دون وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړه، دون وړی. نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه دې زه پټېکه واخېستم، نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه، اوږې به ګرځم. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر هم و بادشاہ هم. پیغمبری هم د کمال پیغمبری و، لکه ډېرې غټې معجزې رب العالمین ورکړې وې، لکه د مارغانو خبرې کول، د پیریانو دیوانو نه کار اخیستل او تخت په هوا ګرځېدل. دا ټول د سلیمان علیہ السلام معجزې وې. او ورونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه الله داسې کار راښکاره کي چې د عقل نه خلافي، عقل یې نه مني. که د یو نیک انسان نه داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته کرامت وایي. دا د دې نیک انسان یو عزت دی د الله را طرف نه. او که د پیغمبر نه داسې کار ښکاره شي چې د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته معجزه وایي. او معجزه ځکه ورته وایي اعجاز عاجز کول. عربی کې ټول مخلوق او ټول انسانان د دې د مثل نه، د دې پشان کار کولو نه عاجزه دي. ټول خلق یې عاجزه کړل، د دې څوک مثل نشي جوړولی. زما رونو داسې عظیمه بادشاهي چې بادشاهي هم د هغه په شان د بل چا نه ده تېره، ځکه ټوله دنیا باندې حکومت و. هغه زمانه کې چې څومره ملکونه او څومره انسانانو، په ټولو د هغه حکومت و. یو ځل بیبیانې هم ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د 100 جنتیانو عمره دی، د 100 جنتیانو عمره. او د یو جنتی طاقت د دنیا د 40 ځوانانو عمره دی. نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي، د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی. نو سلیمان علیہ السلام هم پیغمبرو، گنی بی بیانے وے، اللہ قوت و طاقت ورکڑیو او مجاہدو. زبردست جہاد بے کو او دا جہاد دا پارا اسونا اوخان اتیان اغا زمانہ کی چکم لخکرو اور سرو. پیریان او دیوان چی دا چا تابی وے اغا تبیا بل سشے دے. ورسره ډېر سخیمو، مجاهدم دی او سخیم دی. په کومه علاقه چې به ته د سره څومره لښکر به و، د هغې ټول لښکر د خوراک او د څښاک انتظام، دا خو هسې د حکومت په ذمه خو ده به د میلمستیا انتظام کو. عامه ډوډۍ دالونه به یې پرې نه خوړل لکه د میلمستیا انتظام. او په وطن او علاقه کې چې څومره خلک مسکینان او فقیران به د هغې دپاره د بیت المال نه مستقل راشن به تقسیمېده. دا څوک نشي ثابتولی چې د سلیمان علیه السلام په بادشاه کې یو سړی دی اوږي یا د ناري، یا د بربنډي یا د کورني، دې ته بادشاهي وایي. پیغمبري او بادشاهي دواړه د کمال. یو ځل یې ماسخوتن قسم وخوړه. انسان دی بیا هم کله کله خطا شي. وی زما دا 100 بیبیانې دي، دې ټولو ته به زه راتلل کومه او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي، 100 زامن، بچیم نه 100 زامن. او چې دا 100 زامن زما پیدا شي، دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین. انشاءالله یې هیر شو. دی ونه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به
د خسلو بیبیانو لرازم انشاءاللہ لفظ ونه وي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د بخاری شریف حدیث تے امغسی اکڑا پا غشپا غسلو بیبیانو تراغے لیکن یو بی بی هم د پارمان باندې پورا نشوا. صرف د یوی بی بینا یو بچی پیدا شو اغم نامکمل نیمګړی دی په تخت شاهی باندې ناستو او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټی راوړه وی سید دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه ولقد فتنا څنګه د سلیمانه والقینا علی کرسیه جسدا مونږ ورته په کرسی د پاسه هغه وجود ورواچو هغه دا شی دی. هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړو دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو دا هم نیمګړی دی مړ تشه غوښه ده. بعضې خلکو ورونو دلته کې ډېرې بېځایه غلطې قصې کړې دي. بعضې دا ضعیفه او باطلې خبرې بعضې تفسیرونو کې هم شته چې د سلیمان علیه السلام سره ګوته وه او هغه ګوتې په ذریعه بادشاهي کوله او هغه ګوته ته بیا پیری اوړله او هغه دریاب کې پرېوته او په کور کې یو ښځه وه هغې د بوتانو عبادت کوله تصویرونه دا ټولې غلطې خبرې دي. دا په پیغمبر الزام دی. د پیغمبر په کور کې د بوتانو عبادت کېدل او بیا پیغمبر جادوګر نه چې د جادو په ذریعه باندې حکومت کوي دا غلطې خبرې دي. اصل دا ده دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به سلو بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي شاه سوار مجاهد الله لار کې جهاد بقي انشاءالله یې هیر شو الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ نه شو د هغې یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کی حدیث ہوئی کہ انشاءاللہ یہ ویلے وے ندے سلو خزو بسل بچی شویو او سنگ کے دوے ہر یو بدا اللہ پلار کے عظیم مجاہد ہو شاہ سوار مجاہد ہو انشاءاللہ یہ رون دا دین مسئلہ دا دا چکم یو کار سڑی دراتون کی زمانے دا مستقبل سر تڑی انشاءاللہ دی وسر ہوئی دا مسئلہ دا لکہ مثلا یو کور جوڑے نوے انشاءاللہ زبا کور جوڑو ډیوټی لځې چرته ځې یاره زه دغه ته ځمه سار له به که خیر زه خپل ډیوټی لځم انشاءالله. انشاءالله څه معنا که د الله خوښه شي نو که د الله خوښه شي دا کار کېږي که د الله خوښه نه شي خو نه کېږي. د نبي علیه السلام نه یو انسان راغی یو سړی او د یو شي تپوس یې ترې وکړ د پیغمبر علیه السلام مبارک هم انشاءالله یېر شو. چې یېر شو وحی بنده شوه بعض خزو پراپیګنډې کولې بعض مشرکانو د نبی علیه السلام متعلق پراپیګنډې شروع کړې. یو ښځه به مشرکه په مکه مکرمه کې هغې وی دله خو هغه خپل شیطان اوس نه راځي عیاذا بالله. جبریل علیه السلام ته دا غلط نسبت کو. 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی 15 ورځې وحی بنده وه. دا آیت نازل شو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله چې یو کار کې چې سبا به کوم انشاءالله ورسره خامخا وایه انشاءالله که ورسره ونه وایې داسې مه کوه بیا. نو نبی علیه السلام مبارک په خپله انشاءالله یېر شو 15 ورځې وحی بنده و 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی. نو د دین مسله رونو دا ده چې کم کار کې او د راتلونکي زمانې اراده دي چې دا کار به زه کوم نو دا به ورسره وایې که د الله خوښه شي که پښتو کې درځي داسې وایي که د الله خوښئ او د الله رضئ او که عربی کې وی نو انشاءالله معنا څه که چرته شاء الله د الله خوښه وه نو ډېره ښه خبره ده. بغیر د الله د خوښې نه څوک کار کوم ځای کولی شي. د چا نه چاته نظر ولګي نظر د خله نه لګي او ته پوه شو چې زما نه خو د دې سړي نه ښه شو او زما دا نظر ورته لګي دته څه نقصان پیښیږي نو ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا وایا او که په عربی کې نه درځي نو پښتو کې وایا الله چې څو غواړي کېږي او چې څو نه غواړي نه کېږي. دا خو هر سړی ویلی شي که نه الله چې څو غواړي کېږي چې څو نه غواړي هغه نه کېږي لا حول ولا قوة الا بالله. دا ورسره ووایه نو ستا هغه بد نظر به هغه ته نه لګي. نو ګوره هر څیز کې د الله خوښه شامله که رب العالمین به د امداد وکړي. نو حضرت سلیمان علیه السلام انشاءالله نه وی چې وی نه وی نبی علیه السلام فرمایي چې شی اسې لاړ یعنی بچو هغه 100 ښځو بچي راونړل
کې ویلې ویل سلو واړو به زامن راوړی او هر یو به د الله په لار کې مجاهدو. دا د جهاد سره د شوقو په دې سوچ چې زما د مسل الکان پیدا شي او مجاهدین به یې رونو اسونه ساتلي وو. سار او مازدیګر به په اسونو باندې لاس راښکه لکه اس باندې سړی په دې شا لاس راکاږي په دې سټ ولا لاس راکاږي خوشحالي ورته. هغه زمانه کې خو اس داسې و لکه دې زمانه کې چې توپ او ټینک څنګه شی دی. یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کم مشر و هغه ته وی دا ټول جنگي چې کم اسونه یې دام را مخامخ کا لږ زه معاینه کوم لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي. دارنګې نه وي دا خپل زما چې څومره اسونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه لو لکه عمر او جون دی ټول په جهاد فی سبیل الله کې تیر شو. اسونه یې را مخامخ کړل دل یې ډېر زیات خوند ورکړ. کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې او اسونه مختلف قسمونه دي. خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو. نور پریوزی حتی توارت بالحجاب نور بس تقریبا پریوزی. اوه خدای دا مې څه وکړل. دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ نور قریب دی چې پریوزي. اوس دې وخت کې چې دا اودس کوم مونځ کوم خو نور به پریوتي. د اسونو د برکته دوه کار یې وکړل. یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې زه دا خپل مونځ وکړم. ټیک ته غلطي د ما شوې ده خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله د هغې معاینه مې کوله نو خدای ما نه دا کار وشو دا انور راته ودروه. نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین دا سوال قبول کړ. نور یې ورته په انتظار که ادرو د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ. د هغې نه پس د دې سونو د وجې د مانه دا مونځ پاتې شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فتفقه مسحا بالیمین والاعناق. داسې دی که نه شروع یې پرې وکړله وی را دې خوا کې اسونه ټول ذبح کړل حلال یې کړل. زر اسونه په یو وخت قربان کړل حلال یې کړل. اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خدا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی. یو کې مکروه تحریمي راځي یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري. خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده حلاله ده هغوی یې خوري او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز. زر اسونه یو وخت کې قربان کړل او ذبح یې کړل حلال یې کړل. ولې د دې د وجې نه ما نه مونځ پاتې شو. وبکې څوک داسې اوس د دوکاندار د لاسه د دکاندارۍ د وجې نه مونځ پاتې شي دی به د هغه لږ وخت هغه ګټه د الله په لار کې خیرات کي سوال نه پیدا کړي. زمیندار نه د خپل ګوډ او د خپل زمیندارۍ د وجې د ماښام یا د ماسپښین مونځ لاړ شي دی به داسې وکړي ورېږه یو ګېډی ګني خیراتي ورکوم ځکه په دې د ما نه مونځ لاړ یو دړی لوګان خیراتي ورکوم ځکه د ما نه پې مونځ لاړ. داسې که چا وکړل بیا به تې مونځ نه ځي. نه اکثر مونږ مونځ ته هېڅ اهمیت نه ورکوو. خلق خپل کاروبار کوي ماسخوتن چې فارغ شي وي دا مونځ به ټول په یو ځای وکړو. دا ډېره خطرناکه ګناه درونو. نو دومره سخي دي چې هغه ټول ذبح کړل او خلکو ته وی ځای خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی. یو ځل یې د الله نه سوال وکړ. بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده. وی الله ته خو بندوبست کې را دی ټول مخلوق او ما له دې ډېر لوی طاقت را کړی دی. ځکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي. خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي او الله ولا هغه سوال قبول کړی. نو غله ډېره وه پیریانو دیوانو به خدمت کو او خوراکونه او میوې ډېرې وې. وی زه دعوت کوم ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم. الله وی مک په دا کار نشي کولی. وی الله تی اجازت راکړه نو ستا اجازت غواړم. وی ښځه در مې کې اجازت غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکړل او د دنیا خوراکونه هر څه را جمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر کړ. بعد یې تابع و. ما تېره جمعه کې درته ویلي و هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي. پیریان دیوان یې مقرر کړل چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي. پخلی لګیا دی پخلی کېږي د کبانو خپل خوراک تیاریږي او د مارغانو خپل تیاریږي د انسانانو خپل تیاریږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیاریږي لګیا دی. او ما تېره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په ژبو دی پوهېده او نه د په خبره هغوی پوهېدل. هغې سره به هم خبرې کولې چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته. ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي. وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم. وی سلیمان ستا خوښه ده
چې چا نه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع کړو. د هغه دا خیال و چې دا کبانو ته به زه آواز وکړم، ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو لشل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي. یو کب چې 5-6 دانې غنم وخوري نو پې مړېږي، یا یو چټاکۍ غوښه چې وخوري نو زه پې موړ شي، زیات نه زیات 1/2 کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي. نه ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا ده، یو وخت نه ده، د پوره ورځې میلمستیا ده. لا ولې وی د کال میلمستیا کوم وی دا خو بلکل نشي کولی، وی د میاشت کوم وی دا هم نشي کولی، وی ښه یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی. دی تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده ده وکړم. د ورځې نه وخت لراله خبره نو وی ځه ټیک شوه، اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم. په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات دي او مختلف قسمونه دي، څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل، څوک د بل شي په شکل، مختلف قسمونه دي. اواز یې وکړه ټول راجمع شو. وی تاسو زما نن میلمانه خوراک به زه در کوم، زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو پې ټیل ټال نه کوئ، ټول به خورئ، د ټولو خوراک به رسي. نه چې څوک به پاتې کېږي. لکه اوس هم بعضې خلک اعلان کوي که نه، هلکه خدای موخه ګڼه ده خو ګزاره کوئ، ټول به وخورئ خو څوک مخکې څوک وروستو. ډېره ښه. یو کب خوله راوچته کړه، چې راوچته یې کړه نو یوه جام یې د هغه غلې کې هغه په 100 میله کې هغه انتظامات یې کړي وو، یو طرف ته کېښوده او بله جام یې بل طرف ته کېښوده، خو چې شی یې راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد. دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څه وشو، چې څه وه خو د یو خوړل، دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري. نو سړی خفه شي له غوندې که نه، وی خو هر څه تا خلاص کړل. کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي، قرآن حکیم کې راځي، تېره جمعه مې درته ویلي، هر څه خو تا خلاص کړل، دا دې نورو ته رسته پرېښودل، هر څه دې خوړل. کب ورته وایي میلمه ته څوک داسې رټ جواب کړي لکه دا ما ته چې دې وکړه، زه خو تا نن میلمه کړی یم. بس دی پوه شو، وی روزانه ماله الله 2 وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړه، 2 وړی. نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه دې زه په ټیکه واخیستمه، نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه، اوږې به ګرځم اوږې به ګرځم. رونو داسې ده که نه ده؟ رزق څوک ورکوي؟ الله ذوالجلال ورکوي. قسم ده چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړه د لوږې به مړ شم، که ډاکه مې ونه کړه د لوږې، که رشوت مې وانه غي بچي به مې څه خوري. او الله یو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین ده. په دریاب کې څومره حیوانات، د ټولو روزي نه پټی شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دوکاندارۍ شته او نه چېرته منډۍ شته او نه سبزي منډۍ، او ټولو له الله رزق ورکوي. ته وایې خو دونه رزق به د کمې خوري؟ دا خپل بچي به خوري، دا بچي لویږي څنګه؟ دا دومره کبان پکې د کم ځای نه راځي. مضبوط مضبوط حیوانات په دا ځمکه کې دن نه وګوره، داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر ته هم نه روځي، چینجي او داسې ځونه ځمکه کې دن نه لویږي. چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی، چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی، چا له الله په اوبو کې، چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی، څوک په هوا لوځي، خو روزي رسان الله دې ټولو له رب العالمین رزق ورکوي. بس وی الله زما توبه ده، پاس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستانه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کولی. یو ځل په لاره روان دی، مکې مکرمې ته ځي. ځکه ما بله جمعه درته ویلي و چې بیت المقدس یې جوړ کړ ډېر مزېداره والا. مکې مکرمې ته روان دی، بیت الله ته په دې علاقه چکر لګی. هوا تخت اوچت کړی دی، راغی د مدینې منورې په علاقه، هلته یې دمه وکړه او خپلو ملګرو ته نشاندهي وکړه چې دا یو پاکه ځمکه ده او نبي آخر الزمان به دلته هجرت کوي، راځي به. بیت الله ته راغی، د بیت الله طواف یې وکړ او بیا د یمن د سرحد سره یو ځای کې دمه شو. تا ته به یاد وي ما تېره جمعه ویلي وو چې 6 لکه خلک به ورسره یو ځای ګرځېدل. داسې نو لکه زمونږ د خلکو جهاز کې 5-5.5 خلک چې راځي. او کار به یې د دیوان او مارغانو نه اخېسته، هدهد یې ساتلی و. هدهد مولا جرګک ته وایي، د اوږد غوندې شینې مولا جرګک. دل الله یو صفت ورکړی دی، مارغانو الله صفتونه ورکړي دي.
یو خو ده به د چیټي رسان کار کو ډاګي یو ځای نه بل ځای ته به یې خط لیږه دله به یې ورکړه مخوکې کې به ونیوه به یې ورسو نشانه را د ډېره برابري دویم د اوبو د معلومات کار به یې ته اخېسته چې تو ګوره اوبه کم ځای دي کم ځای نشته نو چې یو ځای ته به دې لاړ هغه به وایي چې دلته اوبه شته نږدې دي دلته لرې دي نو بیا به پیریانو دیوانو باندې هغه ځای کنه اوبه به یې ترې ایستې الله حیواناتو لم پوره طاقتونه ورکړي دي اوس دا ملا جرګک دا کار دی اوبه معلوموي حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه یو سړي تپوس وکړ ابن عباس صحابي د نبی علیه السلام د تره زوی وی دا هدهد ملا جرجک کې دا کمال دی چې دی اوبه معلوموي وی او وی څومره لاندې وی په میلونو لاندې معلوموي چې دلته دونه اوبه دي دلته دومره لاندې دي او دلته دومره اوچتې دي دا پته ورته لګي وی ښه نو چې دې دونه معلومات کولی شي نو چې دا ماشومان ورته لټ کېدي او په لټ کې ورته دانه کېښوده نو په میل کې لاندې اوبه معلوموي او په هغه لټ کې هغه دانه نیني او هغه دانې له لاندې دي نیني چې دانې له لاندې لټ دی که ټونګه پې وام دا لټ را باندې راوړي او نیسي مې خشته جواب ابن عباس صاحب وله ورکړ هغه ورته وایي وی اذا جاء القدر ذهب اللب وعمي البصر وی چې تقدیر کله راشي که نه نو عقل هم ختم شي او سترګې مړندې شي اذا جاء القدر ذهب اللب د انسان عقل لاړ شي ختم شي وعمي البصر سترګې ړندې شي بیا په لاره به روانې خلک ته پته ده چې دا سړک دی ورېږه یو خوا بل خوا به وګورم که نه چې څه شته که نه لیکن دماغ یې کار نه کوي نه یې غول شي ګاډۍ وایي مړ شي خپې وخوېږي لاندې وغورځېږي د کوټې نه پرېوت څوک په خوښه دا کار نه کوي خو خطا شي انسان دماغ کار پرېږدي چې تقدیر راشي نو یو ځای کې دمه وکړه مولا جرګک به مخکې لیږه چې کوم ځای کې به یې دمه کړله وګورو اوبه شته که نشته هغه راغې وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې ده دلته دمه وکړې هغه ځای کې پړاو واچو خیمې ښخې شوې مولا جرګک لږ سوچ کړی دی چې زه راشه زه به هم یو چکر ولګو ځکه چې دوی تر څو خیمې ښخوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي ما خو ویلیم نه چې اوبه شته زه به هغې پورې راغلی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دې لاړ چې ته داسې بره یو پرواز وکړو دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړه یو بل مولا جرګک وله د هغې علاقې په مخه ورغی هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې څه کوې ته ده کمې وی زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم هغه سره راغلی وی ته کوم ځای وی زه د یمن د علاقې یم د سبا وی دلته دغه شته څه آبادي شته او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي ډېر ناشنا تخت شاهیه دی بلا فوج دی دې مولا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته باله وی ورسره لاړ چې لاړ هغه ټول ارسې په دې خپلو سترګو وکتل دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی وی هدهد څه شو هدهد نشته بس غصه شو چې دې نېکبخت مونږ ته اوبه ښوولې وې چې مونږ اوبه رایستې وې چې مونځ هم کړی وې لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې بل سره کوي دلیل خو انسان پیش کوي حیوان نشي پیش کولی لیکن زمارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه وي د هغې په خبرو پوهېدل خبرې جواب ورکول هغې سره خبرې اترې کول عام د لښکر د یو کاردار کار به یې ته اخېسته او یا به ذبح کوم او یا به داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چا چاله نه ورکړې سر او باڼې به ترې غونډې وباسم دغه دی چې ملا جرجک راښکاره شو چې راغې سلیمان علیه السلام ته پیش شو چېرته تللی وې څه دې کول وی صاحب ما خو یو ناشنا خبره راوړی جئتک من سبأ بنبأ یقین یو ښار د سبا ورته وایي د هغې نه مې یو خبره راوړه یقیني خبره مې راوړې ده څه دې راوړي دي وی هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس د انور عبادت کوي د انور عبادت کوي صاحب او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي د یو الله عبادت کېږي د دې غم په کار دی وی رښتیا وې وی بلکل رښتیا ویم وی زما یو خط وله ورته ورېږه اوس به پته ولګي خط در کوم او چې خط وله ورسې نو یو غاړې ته کښېنه د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوه چې هغوی به څه وایي د هغوی هغه معلومات به وکړي ماله به راوړي خط یې ورته ولیکه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ټوټې خط دوه ګوتې خط یې ولیکه
انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاہ را طرف نه دی او دا خط شروع د الله د نوم نه شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله په نوم شروع کوم کم الله چې نهایت مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی ذات دی. اس کبر به نه کوئ، لوی به نه کوئ، په خپله بادشاه به فخر نه کوئ او زما له طرف نه نسه دی لاندې چې ټول مسلمانان شي ماله راشئ، ګنې نه مو پرېږدم. د سلیمان علیه السلام روب دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه چې دا خط یې څنګ یوړه په مخوکه کې، نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله، ډېر لوی تخت او تخت شاهي، هغې کې ملاسته را دا بلقیس او ده دا خط په دې سوړه وردن نه شي، دروازې بندې وې، هغه یې یوړه او د هغې په هغه سینه د پاسه هغه خط ور وغورځو او لاړ یو ګوټ کې کېناسته. اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هد هد راوړي، ملا جرګک به راوړي. مارغان خو ډېر ګرځي، په تاسو په چا خیال راځي چې دا شی دې مارغه راوړه. دا چې را بیداره شوه ویې کتل خط یې په سینه پروت دی، خط یې کولو که خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی، اعلی قیمتي مهر. ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرچي دي یونسټی بورډ، هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پرې لاک ولګوي او د هغې د پاسه یو سټیم مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولو شوی نه دی. دغسې یو مهر یې پرې لګولی او بعضې مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر یې لګولی و، په هغې د پاسه یې ټاپه مهر لګولی و، په هغې یې خط بند کړی چې خط یې وکته، خط ډېر اعلی طریقې سره بهترین کاغذ باندې لیکلی شوی دی، بهترین خوشنویس لیکلی دی، اعلی خوشبویي تیزي. فورا یې خپلو د وزیرانو د هغه پارلیمنټ او د اسمبلۍ هغه زمانه کې چې څه ممبرانو د هغې میټینګ راووست، فوجي جرنیلان وغیره، او خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار خط، کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی، ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکر دي چې بسم الله الرحمن الرحیم، د الله په نوم شروع کوم. د څوک ورو ډېره دا معلومیږي یو سړی چاته خط لیږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې خطونه لیکلي دي لا ولې خپل نوم لیکلی دی. ښه د دې واقعه مې دې دپاره شروع کړې ده چې تاسو ته د یو پیغمبر قوت طاقت معلوم شي، د الله امداد او دې کې چې کوم مسایل دي چې هغه معلوم کړي. ګټه خبره ده. نو خط چې لیکي لاول به خپل نوم لیکي، دا عامه قاعده ده. نبی علیه السلام چې کومو بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي اول یې خپل نوم لیکلی دی، من محمد صلی الله علیه وسلم، من محمد عبد الله ورسوله. د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا خط دی چې د الله بنده او د الله رسول دی. الی هرقل عظیم الروم، یو بادشاه ته خط لیکلو د هغه نوم هرقل، عظیم الروم چې دا د روم بادشاه دی. نو علما د دې نه معلوموي چې خط لیکي مخکې به خپل نوم لیکي. او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د اردو والو د خط طریقه څه ده، لاول چې چاته خط لیکي د هغه نوم ولیکي، وروسته خپل نوم لیکي. دا غلطه طریقه ده. ولې د مخکې خپل نوم ولیکه چې چاته ورسي چې هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې دا د پلان کې خط دی. د هر چا د دوستانو د ملګرو یو بل سره خپل روابط، نو هغه بعضې وخت چې مونږ لم خط راشي یا تاسو لم راشي، نو چې خط نیمې ته ورسوي نو زر یې وګوري لاندې چې ورېږه لېږلی چا دی، ځکه دا انداز د بیان خو څه جدا غوندې معلومیږي. دا خبره خو ډېره خشته ده یا ستغه ده یا د دمکۍ ده، اوس ځکه چا را لېږلی دا خط، نو چې هغه سړی په کړاو کې اچي او بیا وروسته ګوري چې کومه کرښه کې نوم دی، نو د مخکې نه ورته خپل نوم ولیکه. نو یو د خط طریقه دا ده چې خپل نوم به باقاعده د خط په اول کې لیکي. دویم چا سره چې د ملاقات وکړو نو خپل نوم به ورته اخلي فلان کې یم. نبی علیه السلام مبارک یو صحابي دروازه وډبوله، تپوس یې ته وکړې من څوک یې، من هو؟ هغه وی انا معنا زه یم. نو نبی علیه السلام وفرمایل انا زه خو زه یم، انا څه ته وایي، نوم اخله چې نوم دې څه دی. نو طریقه دا ده چې څوک د چا ملاقات له لاړ شي او دروازه وډبوي او هغه ته تپوس وکړي، ډېرې فورا خپل نوم ورته وایي فلان کې، چې د هغه په دماغو بوج را نه شي، پته ورته ولګي چې دې سړي سره د ملاقات ضرورت شته نشته، دروازه کولو کوم یا نه کوم. دا د مسلمانۍ طریقه ده. یا دې زمانه کې څوک په موبایل چا سره خبرې کوي یا په ټلیفون خبرې کوي، نو چې څنګ میلاو کې نو فورا خپل نوم ورته اخلي فلان کې خبرې، هغه ته پته ولګي چې څوک.
اچو بې ځایه خبره دې اوږده کړه کېدي چې د هغه څه ضروري کاري نو د مسلمانۍ طریقه باندې چې موږ عمل کوو د دنیا او د آخر دواړه کارونه به راته اسانې وروړو. ما ته مخکې ورځو کې د ما یو شاګرد ټلیفون وکړ په بنیاتۍ ونه هغه چې ټلیفون یې وکړ نو ما ته څوک یې رجوي ما خو سار هم درته سره خبرې کړې وې ته ما نه پېژنې خدایه نو سار خو ما سره پنځه شپږو کسانو خبرې کړې دي نو ته پکې کم یاوې څه پته لګي ما نو دا شی به بالکل قطعا نه کوې او په دې نیت یې کوې چې دا د نبي علیه السلام مبارک طریقه ده نو الله به اجر او ثواب هم درکوي. نو که چاله ملاقات له مخکې لاړې خپل نوم به اخلې خط کې خپل نوم مخکې لیکه دارنګې په موبایل یا په ټلیفون چا سره خبرې کوي فورا خپل نوم اخله د فلان کې خبرې کوو د هغه زړه غواړي خبره در سره کوي که نه غواړي نه کوي یا که دوست یې مصروف یې ته به وایي چې رور لږ ساعت پس خبرې کوو او که خیر خو لکه مخکې خپل نوم اخیستل پکار. دویم نمبر د الله د نوم نه به شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم وویل نبی علیه السلام چې خط لیکي بسم الله مخکې کړی خپل نوم یې رستو کړی سلیمان علیه السلام خپل نوم د هغې نه مخکې کړی دی بسم الله رستو کړی نو الله نوم باخلي بسم الله الرحمن الرحیم. که چا سره په ټلیفون خبرې کوي او که چا له ملاقات له ورلې نو فورا بسم الله وایا او یا چا سره خط لیکي نو بسم الله الرحمن الرحیم لیکه. زمونږ بعضې خلک د بسم الله په ځای دغه 786 لیکي د دې حیثیت نشته 786 څه شی دی بسم الله د عربی الفاظ دی د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم او قرآن اسم للنظم والمعنى جميعا د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی نو 786 به ټیک د معنا ورکی لیکن په 786 کې د الله برکتی نوم نشته الله پکې شته نشته الرحمن پکې نشته الرحیم پکې نشته نو بعض خطونو کې خلک بسم الله نه لیکي او دلیل څه نیسي یاره چې دا خلک بیا سبدا بلدي احترام نه کوي نو دا لارو کوڅو کې غورځي نو په دې وجه بسم الله نه لیکو خنو چې تعالی د خپل نوم لیکي دی عبدالرحمن نو رحمان د خدای نوم نه دا دی وایي لیکو هغه دې پکې لیکلي د چا چې ترې خط ولېږه د هغه نوم دې لیکلی دی په خط کې دي 50 نومونه لیکلي دي جم نمسی او متمني شرکت 50 یو خوا لیکلي دي او 10 بل خوا لیکلي دي په چا کې د الله نوم دی په چا کې د پیغمبر نوم دی نو د هغې د احترام د سره نشته او د بسم الله نه به احترامۍ نه یارېږي اخبارونه خو ګورې په هغې کې خو په سوونو د الله نومونه راغلي دي د هغې د به احترامۍ نه خبرېږي د دوکان سودا خو د اخبار په کاغذ کې خرڅی وایي دا جي د انګلش اخبار دی نو د انګلش په هغې کې د الله نوم نیسه د الله د نوم به پوره احترام کې ته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه هغه سړی که د الله د نوم احترام نه کوي اپوی شه او خدای پوی شه ته خپله غاړه خلاصه که د واده خط لیږې که د مړي خط لیږې که عام خط لیږې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه که نه او هغه مسلمان دی چې چاله خط لیږې هغه د الله د نوم احترام وکړي که نه بشر حافي لوی بزرګ تېر شوی دی بشر حافي په لاره باندې او زبردست دغه دی د شرابخور دی او بدعمله زناکار په خپله مخکې زمانه کې او شرابخانې ته روان او شراب وله په لاره باندې یو خط ومونته په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی چې ته یو کاغذ ټوکله وه چې هغې راواغېست د الله نوم دی پکې زر فورا کور ته لاړ کاغذ یې صفا کړ هر انسان په زړه کې یو جذبه او یو قدر راځي او هغې بند کړ خوشبویي پې پورې کړه او پخوا خلکو پټکي به په سرول دا یو رواج و اوس هم بعضې علاقو کې خلک پټکي د رواج د وجې نه په سروي د هغه پټکي په هغه ول کې هغه د الله نوم به رومنډه یو احترام یې لکې راغی چې شرابخانې ته به ته پټکې به یې راواغېست میز پورې به یې ویزان که وایي د الله نوم دی پکې دننه به لاړ او چې واپس به راغی پټکې به راواغېست په سر د پاسه به یې کېښود زمانه تېرېدله دغه علاقه کې یو عالم رب العالمین یې په خوب کې ولید الله ډېرو خلکو په خوب کې لیدلی دی ښه رب العالمین یې په خوب کې ولید احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم 100 کرته الله په خوب کې ولید وی په سلم کرت مې کې ولید نو تپوس پته کوم نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید وی الله وی یو شی راته وښایه چې په کوم څیز به تا بنده در نږدې کېږي نو د قرآن یې ورته وښو چې قرآن باندې ماته الله بنده ډېر را نږدې کېږي نو دغه عالم خوب کې رب العالمین ولید الله په خوب کې ولید چې ویلي ده الله ورته وی ورشه او بشر ته بشر حافي ته زما سلام ووایه دې چې را بیدار شو تپوس کوي یاره بشر حافي هر سړی ورته وایي هغه بشر خو بل نشته او دغه شرابي بدعمله زناکار شته بل نشته خدای اوس هغه ته د الله سلام څنګه ورسو یو نه بل نه تپوس کوي خوب شاګوان کې په بله شپې بیا رب العالمین په خوب کې ولید زما سلام دې ولې ونه رسو الله ما له حیا راځي چې ستا سلام دغه سړي ته ورسوم دا خو زه ګورم که بل نوم باندې بشري خو شرابي دي هم دغه شرابي ته ورسوه
چې را بیدار شو چې تپوس یې کور ته معلومات وکړل بشر حافي وی هغه تللی دی شرابخانې کلب ته تللی شراب والا کلب شرابخانې ته بس الله حکم و حساب نه شو نیغ راغی دروازه و څوکیدار ته بشر شته وی یو وی څه کوي وی شراب یې څکري دی او نشه پروت دی الا وی ما ورته یاد کړه یو پلان کې مچی راغلی تا سره کار دی چې ورغې ویې لقو او شرابو په نشه کړو ورته ویې د کلي هغه پلان کې مولانا صاحب راغلی دی تا سره څه خبرې کوي بس هغه ویې ګنې د اسرائیل علیه السلام د هغه په شکل کې راغلی ځکه ما سره د مولانا صاحب څه کار دی په ما څه کوي دا جوړ اسرائیل علیه السلام د ملا شکل کې راغلی دی او جوړ چپه کوي مې بېغمه کوي مې بس هغه د یارې نه ته هغه صاحب هغه نشې هغه اثار ختم شو په منډه راغی چې څنګه راغی دا مولانا صاحب ورته غاړه وه ورته وی یو خبره درته کوم استاد په ذات تعالی قسم رښتیا بناته وی وایه څه خبره کوې زر وایه څه چل دی ورته وی یاره لږ په سا صورت شه ما بېګا 2 شپې وشي چې رب العالمین په خوب کې لیدلی او په تا سلام وی چې دی ولیدل دا خبره یې واورېده په ژړا شو خپل پټکې را په سر کې وي زه چې ښه زه څه کوم او الله ما سره څه کوي الله ګوره ډېر مهربانه ذات سبقت رحمتي غضبي د سل موقع د الله د قهر راشي یو موقع د رحم راشي هغه یو کم سل غضبونو ته نه ګوري یو رحم ته ګوري حدیث پاک کې راځي چې د الله سل رحمت لري یو رحمت دنیا ته رالیږلی دی او دا په خلکو کې تقسیم کړی دی وایي چې دا پلار او دا مور په بچي رحم کوي او تر دې حده پورې نبي علیه السلام فرمایي چې دا اس دا خپه په بچي کېږي او بچي چغه کي او دا اس د خپه اوچت کې رحم یې پرې راشي یا لکه مثلا چرګه ده هغې بچو له ته ګوتې یو څه څونه ټونګې در باندې لګوي دا رحم یا د سپي بچو له ته ګوتې یو څه چکونه در باندې لګوي وایي دا ټول د الله هغه یو رحمت دی چې تقسیم کړی دی په دې خلکو کې دا هغه یو رحمت په وجه باندې دا حیوانات او انسانان په خپلو بچو په یو بل رحم کوي او یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت د قیامت په ورځ به دا یو کم سل رحمتونه استعمالي او په خپلو بندګانو به رحم واقعي چې د الله دغه رحم را نه شي زمونږ بلا ګناهونه دي قسم دی مونږ څه نه کوو زما وروڼو نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مله کې سوچ کوو چې دا زه څه کوم د الله ما سره څه کوي وی دا اول خو مولانا صاحب نن نه پس زما توبه بس الله په ما سلام وی نن نه پس زه به نه شراب څکم نه به ګناه کوم او ته وی ته خپلې خبرې پرېږده ما پوهې کا چې تا باندې الله دا سلام څنګه ویلی دی وی نور خو اسم نشته دغه یو مسلماني مې شته باقي چې زما عمره څومره بدعملي ده دا په مخ د ځمکه په چا کې نشته اوس هم در شرابو په دې نشه کې در سره روان یم خو یو نیکي مې کړې ده بیا څه شی دی نو کاغذ پرچې ولرې سر نه راوویسته د الله دقه نوم مې په ځمکه مونتې و روچت کړی مې د هغې احترام مې کړی د یو رکوټي نوم او د زبیدې قصه مې درته نه ده کړې چې زبیده به الله د قیامت په ورځ باندې تپوس ترې کوي څه دې کړي دي وی الله ما خو بلا خیراتونه او نهر مې راوستلې مکې مکرمې ته وی دا خو ما طاقت در کړی که ما نه وې در کړې طاقت او ما د بادشاه ښځه نه وې جوړه کړې تا څه کولی شو وی زه په یو ټکي دې بخم وی نوړی دې روچته کړې وه خولې ته دې وړه او الله اکبر وویلی شو زما نوم به اخیستی شو نو تا سر تورو نوړی دې واپس په پلیټ کې کېښوده چې د الله د نوم احترام کوم نو سر دې پټ کړ بیا دې نوړی اوچته کړه زما د نوم په دغه احترام دې بخم وایه اوس مونږ څومره د الله د نوم احترام سړی ته وایي د الله لپاره ما ته څه مه وایه د الله په نوم یې نه پرېږدې قسم درته یو سړي وخوري په هغې اعتبار نه کې د الله نوم کاغذ د انګریزي اخبار کې د الله نومونه نیسته هغې کې سودا خرڅوي هغې نه ګوتی جوړی اخبارونه موږ دقسې غورځو دا خو اسانه خبره ده غونډ راغونډ کړه پوټې تیلې ورته ورته کړه یو غاړه کې وسوځو راوړه دریاب کې وغورځو زما وروڼو د الله د نوم د پیغمبر د نوم د جومات د قرآن د کڅوړې د جومات د دغه پوړونو د دې به ټولو احترام کوو دا زموږ مسلماني ده دا زموږ شعائر الله دي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نو خبره مې دې پورې کوله چې بسم الله د خط په اول کې خامخا به لیکه دا پکې لازم بسم الله الرحمن الرحیم او بیا راکوټې لنډه خبره الله تعالو علی واتونی مسلمین کبر به نه کوئ دعوت د اسلام در کوم مسلمانان شو زما تابع شي هغې چې خط وکت بلقیس هغه خپل چې څومره جرنیلان او وزیران او خادمان او خلک ورسره دي ورته وی تاسو سره مشوره کوم څه وکړم هغې ورته وی نحن اولو قوة و بأس شدید من خو ډېر لوی طاقت دی زمونږه
او فانظري ماذا تأمرين باقي ستا مشوره ده، خو پام کوه چې لاندې خبره وکنه کې. زمونږ ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی لښکر دی او مونږ ډېر مضبوط یو، مونږ څوک نشي والی. که به مونږ څوک هم حمله کوي مونږ یې طاقت لرلی شو. ځکه ما درته ووایي چې د هغې ډېر انتهایي مضبوطه علاقه وه. سبا تاریخ لیکي دا د یمن، اوس هم د یمن په علاقه کې دا شته، او د یمن په علاقه کې قرآن حکیم د دې صفت کړی دی د سبا. دا دومره عظیم الشان علاقه وه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وی د دې یو بند جوړ کړی، یو بند یې جوړ کړی، بند. او هغه بند زه حیران یم، اوس ساینسدانانو ته ګورو هغه زمانه کې وګوره، تاسو زاړه آثار قدیمه وګورئ حیران بشئ. 3.5 میله بند و، د توربېلې څومره دی؟ 3.5 میله بند. د توربېلې ټول به 1 میل بني، د یو غر نه بل غره پورې 3.5 میله اوږد، 150 گز، 1.5 گز اوچت او 50 گزه پلن. دا یو بند و، ډیم چې څه ته ویل کېږي. 3.5 میله اوږد او 150 گز، 1.5 گزه اوچت اسمان طرف ته او 50 فوټه پلن. زما په خیال توربېلې والا به 50 فوټه پلن نی، 150 گز به دا اوچت هم نی، او 3.5 میله به دا اوږد هم نی، دې نه زیات ډیم و. او دې کې بیا کړکۍ جوړې کړې وې، کړکۍ په هغې باندې به اوبه پرېښودې مختلفو علاقو ته. اوس د بند کې کړکۍ جوړول او هغې انتظام به مې که نه، کړکۍ خو داسې نه چې څوک دې ورشي او کړکۍ دې کولو کېدو نه د اوبو طاقت چې زور پرېشر ورپوري نو هغه کولول هم اسانه خبره خو نه ده. معلومیږي دا چې په دې دنیا باندې یو دور د ټکنالوژي او د ساینس تېر شوی دی. دا بند په اسانه خو نه جوړېږي، دا یو بند و. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته باغونه و. دا قرآن وایي، ګورې ښه، د الله کتاب دروغ نه وایي. او داسې باغونه و په دغه علاقه کې چې هر قسم میوه پکې وه، هر قسم میوه او خوشبودار بوټي پکې و. او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې خالی ټوکری به د چا په سر و، خالی ټوکری، او د باغ په میانځ کې به روان شو چې ته په خپله لار به ته خالی ټوکری به یې په سر وه. د باغ نه چې به وته نو ټوکری به د میوو نه بیا ډکه شوې وه. دومره به باغونه د میوو نه ډک و، را پرېوتل به په دا ځمکه میوې، هر قسمه میوې به پکې. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دې خلکو له ما بهترین رزق ورکړی. الله قرآن کې صفت کوي، نو الله چې صفت د یو شي کوي نو به صفت تابع دی که نه. په میلیونو زما په خیال چې دې وخت کې زما ذهن کې نه راځي، ما بېګا یو تفسیر کته 360 مربع میلې خوده او کسونه خو چې دومره خو په علاقه کې باغونه خوارو. او کم چې غټه شهرابه وه لکه دا تنګي والا شو یا د مردان شو یا پېښور، یو طرف ته باغونه او بل طرف ته باغونه. الله یو رزق ولا ورکړی او الله تعالی یو نعمتونه په دغې خلکو کړي. او د دې تخت څونه به 40 ګزه اوږد، د دې بلقیس تخت 20 گز چوړایي پلنوالی، 40 گزه اوږدوالی، 15 گزه اوچت. دا به د دې تخت 15 گزه 45 فوټ ته جوړېږي. دا زمونږ د 10-12 فوټه کې جومات چت دی، اندازه لګوه ته. 15 گزه اوچت او 40 گز اوږد او 20 گز پلن. دا به د دې تخت و. او هغې باندې به سره خپل ملازمین او په 7 محلاتو دننه به تخت شاهي پروت و، او د ریخمو بسترې او د ریخمو ګدیانې او مختلف قسم غمی او یاقوت ناشنا بادشاه او پلار بادشاه او د هغې نه پس دا بادشاه په تخت ناسته وه. او بلا ګورنران د مختلفو علاقې رضې لاندې وو. هغې وي زمونږ مقابله څوک کولی شي؟ ښځه هوښیاره وه، ورته وې داسې کار دی. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذله. په پارام کې نه سلیمان هم طاقت تاسو نه اورېدلې؟ ما اورېدلې. بیریان دیوان تابع دي، او که زمونږ په دا وطن یې حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کړي، هر څه به راله ختم کړي، دا باغونه او دا وطن به تباه و برباد کړي. داسې چل که وګورو یې چې دې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی. که دې پیغمبر یې خو تابع به شو، او کام بادشاهي بیا به ستا سره مشوره ومنه. وی یو ډالۍ ورته لېږم، یو تحفه او یو امتحان پې کوم. که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی، او که دې کې ناکام شو نو هم بادشاه بیا ورسره جنګ کوو. اوس تحفه ډالۍ څه ده؟ ناشنا. وی 1500 غلامان 1500 وینځې وله لېږم. هلکانو ته د جینکو جامې او جینکو ته د هلکانو جامې، هلکانو ته لاسونو کې بنګړي
او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولی شي که نه شي لګولی قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیرې او لال جواهرات یې یو ځای کړل او اسونه وخان وې دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه بشي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړې دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی وی صاحب یو صرف یو شی به ستا زه معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښود بس نور یې غږ ونه هغه هدهد خو هر څه په د خپلو سترګو ولیدل راوال به ته سلیمان علیه السلام له راورسېد سلیمان علیه السلام دا لوبې کړې دي 500 هلکان د جنکو جامې چولې دي جنکو ته هلکان دا خو دا خبره تا پوهیو او بل دا دی چې دا لی تحفې راجېږلې ده او ستا معلومات کوي او یو ملغلره یې ښودې پکې سورې کوږ دی تار ورسره پروت دی تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی په خولې به راته غږ نه کوي سلیمان علیه السلام نه چې دوی څنګه راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې ویې وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي که سخته غوسه یې وکړل دا بادشاه دی پیغمبر نه او که په نرمۍ ستاسو مېلمستیا وکړل دا معلومېږي چې پیغمبر چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه مېلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په دې خپل مانځه کې شریک شئ قصه اوږدله خو بهر کې اوبو ته یې کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي نو پته یې ولګوله وی دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي دې خوا کې او دا نور جینکې وي او چې هغه پلیټ یې ورته کېښوده هیرې نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلی دي نو اوس برې کې به تار څنګه اچوي کوک سوري کې نرې تار اچول او ورته دا هم نه وي چې پکې واچوه نو د وینه نه دا کار واغېشته اوس حیوانات خو دي تابع که نه وینه خوله کې تارونې و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ووته قصه خلاصه الله خو ګوره رب العالمین انسان زه کله کله حیران شم که نه دا خبره اوږدېږي ممکن د بله جمعه به څه باقي وکړم خو کله کله زه حیران شم که نه د حیواناتو یو کتاب مې کته دا کونې نه دی کونې دا کم چې په سارو کې کم کېږي حاجي صاحب دې کونې د الله تعالی دا یو طاقت ورکړی دی د ده غوږونه تیز دي د ده دومره تیز غوږونه دي چې دې په میلونو چېرته قافله روانه وي که نه نو ده ته دا پته لګي چې دې کې څاروي روان دي پخوانو بادشاهانو چې به چېرته ډاکوانو به ډاکه کوله کونې به یې ځان سره ګرځو تار به پکې اچولو نو په میدان به پرېښود نو چې په کم طرف روان شو دی به دې طرف ته قافله ده کونې نه به یې دا کار اخېشته یو پیشو ته وګوره په توره تیاره کې د مګې معلومات څنګه په اسانه کوي مونږ ته پته نه لګي هغه ته څونه پته لګي یو میږي ته وګوره میږي په کومه دنیا کې ته معمولي غوندې ګوړه یو شی وغورځوه د هغه د پوزې حس څونه تیز دی کوم ځای نه معلومات داسې حیوانات دي بیزو ته وګوره بیزو ته قاري طویل صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې په هندوستان ته موږ یو ځل لاړو دارالعلوم دیوبند محتمم دی یو علاقې ته موږ په هندوستان کې لاړو هلته کې بانډې ته لاړو وی موږ هغه خلکو ته چې تاسو خو ډېر ښه خوشحاله به یې د بانډې ماحول دی وی هغې وایي چې موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو بیزوګان راځي او زموږ کټوۍ لته ورکړي ورسه توی کړي ډوډۍ رانه تښتئ نو وی ما دا چل وکړه چې زهر مراواش سنکیا وی هغه مو په وړو کې ګډ کړل ډوډۍ م ته جوړې کړې چې ډوډۍ م ته جوړې کړې وی موږ هلکانو وی بره په چت باندې مو ورته هغه زهر و هغه ډوډۍ میده کړلې چې د بیزوګانو به مو خلاص کړم وی مونږ ته ملګري ناست وي دی کې یو بیزو راله وی چې را ډوډۍ اوچته کړله او پلاول یې پوزې له یوړه بوی یې کړه وی کېښوده لاړه وی لږ ساعت پس یې م کتل یو څو بیزوګانې نورې رالې وی هغې م هغه ډوډۍ بوی کړه او واپس یې کېښوده او لاړې وی چې لږ ساعت پس یې م کتل وی بلا بیزوګانې رالې او هر بیزو سره شنه پاڼه ده شنه پاڼه او هغه شنې پاڼه یې کېښودې په هغه ډوډۍ شروع کړه وی هغې ټوله وخوړه او هغه یوه شنه پاڼه یې ورپسې وخوړه قسم دی هغه زهر یې وخوړل غږ یې مته یو ملګري راته خبره کوله تبلیغي ملګري و هغه افریقې ته تللی و یو ملګري دا واقع کوله وی افریقې ته یو ملګري تللی و نو هغې یو کس پکې ګیره ویښته سپین و نو بعضې خلک خو ګیره توری هغه افریقې ممالک هم داسې دي چې لرې دي هغې کې بعضې وخت کې دوکانونه هم نه میلاویږي او دا کالاکولا والا سره هغه هیر څه شی دی هغه کلر والا څیزونه میزونه هم ورسره لکه یې سوچ کړی چې دا یو ډبې به پرېږدو چې اخره کې ځو دا به استعمال کړو چې وطن ته ځو سفر کې په سپینه ګیره څوک څه کوي کور کې په کارېږي توره ګیره
ښه نو بهر کې خو چې هلته کې څنګه اخري ورځې شوي دي که نه نو ده اوس وي ناست دی نور ته چې دا ګیره به ځان له توره کړم ځکه روان وي پاکستان ته نو هغه ملهم یې راغېښتې دی هغه یې خوشته کړي دي نیمه ګیره یې توره کړه نیمه پاتې ده چې دې کې بیزو راغله بیزوګانې ځنګل کې ډېرې وې هغه شی یې ترې واغېشت هغه د خو اوس ګیره توری هغه شی یې ترې واغېشت هغه ملهمه او اخوا ته دریاب ته وغورځول اوس دا غریب حیران دی چې خدایه څه په غم وړېدم اوس به مې نیمه ګیره توری نیمه به سپینی اوس دکان به کم ځای پیدا کوم او دا باقي دارو به کم ځای پیدا کوم دا ملهم دا څه په مصیبت وړېدم وی داسې لوبه وکړله چې اوس لږ ساعت پس هغه بیزو راله وی وی مونږ چای یا ډوډۍ یا څه شی پخاو نو وی څه ډکي راوړل ډکي او هغه ډکي یې په هغه اور کې واچول او هغه سوځئ مونږ ته غوسه مې چې زمونږ د ملګري نه خو دې هغه تختولې ده خو کېدای چې دا بله بیزو وي هغې وی هغې ایرې کړل او هغه ایرې راواغېستې داسې په ځان پورې مږي اوسه او وی مونږ ته نیغه نیغه ګوري وی مونږ ملګري ته وایي چې دا هلکه داروي دله جوړ راوړل ښه ځکه چې دا ایرې یې جوړې کړې که نه او دا مونږ ته نیغ ګوري په ځان یې مږي دا دارو دی تا له څه دارو مه راوړي دي وی خیر هغوی چې ناستې په بد مصیبت ونړوي مونږ وی چې نه دا پورې که څه چل پکې شته وی هغه ایرې راواغېستې چې د راشه تجربه خو به پې وکړو نو هغې په هغه ګیره باندې پورې کړې چې څنګه یې په ګیره پورې کړه چې لږ ساعت وشو ټول ویښته ترې وغورځېدل یا خدایه دا څه په غم د بیزوګانو ووړېدو اوس به دلته کې کال مو په تبلیغ کې تېر کړه کلي ته به زوی به چې خلو دا دنه جوړ شو تا تبلیغ له دې ګیره دې دغه کړله خدای څه په مصیبت وړ مونږ هم پریشانه وو چې دا اوس دا غریب دا به څه کېږي او بیزوګانو پس چوکې راواغېستې زغلو وی چې څو ورځې تېرې شوې که نه او هغه ویښته د هغه ملګري واپس راوختل تک تور راووتل واپس تک تور راووتل یو شان تور یو سپین ډکیم پکې ورته بیزو ته الله وله دا یو شعور به ورته ووایو یو پویه به ورته وایو ورکړې ده دا حیوانات دا وګورئ تاسو د مارغه ته یو چنچڼې ته وګوره ځان دغه جوړه کي په کېږې واچي د هغه خپلو بچو څونه تربیت کوي تا نه به هسې تښتي او چې د بچو ورودي شي بیا به هغه څونه پینګار به کوي وزرې به وایي د مارونو نو خبره مې څه پورې کوله چې دا هدهد د هغه ځای نه ټول پوره معلومات راواغېستل راویړل او بیا د هغه دغه نه څه ورته ویلې کېږي دغه نه کار واغېست هغه مزې په هغه دغه کې پې وردننه ویې نه او بیا ورته وویې چې دا هدایا مو واپس کې او زه په دې نه دوکه کېږم او بلقیس ته ووایه چې دومره لښکرې در لېږمه چې د هغې بس دغه نی سر او ویښ به نی معلوم او زه تکړه شم جناب هغه چې واپس سوال جواب لاړ بلقیس خو پوه شو چې دا خو د الله پیغمبر دی استاد یې ورپسې واپس راولېږه وی داسې کار دی چې بس مونږ ستا د مقابلې نه یو او مونږ ستا پیغمبري منو ستا نبوت منو او ټول د سبا او د یمن د علاقې خلق به تا ته به حیثیت د مسلمان حاضري کوي ګوره د پیغمبر طاقت ته معجزه ده او د الله تعالی امداد باقي دوه څلور خبرې دي او وخت کم دی دا به انشاءالله آینده جمعه کې درته ووایم او سنت خیر دی که جمعې پاتې شي وروستو څوک کوي نو وروستو هم دا کېږي که د دوه رکعاتو نه مخکې کوي که وروستو کوي دواړو کې ګنجایش شته نو دې کې څه بعضې مسایل دي خو ختم دی به آینده جمعه درته انشاءالله بیان دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين